فین دا هم مکه‌ای دي او بعضې روایتونه وایي مدني هم دي چې مدني کې اول صورت وایي دغه دي خو ډېر خلک یې په داسې تللي چې دا مکه‌ای دي یو آیات دوه که چیرې مدني پکښې کې وي دا به وي. دا سورة المطففین دا شپږ دېرش آیاته لري، 199 کلمې لري، 980 حرف په دې ټوله صورت کې موجود دي. 980 حرف په دې صورت مبارک کې موجود دي. او دې ته چې سورة المطففین وایي ځکه الله جل وعلا د دې صورت شروع په ویل للمطففین سره کړی ده. هغه ناقصین خلک عذاب دی ناقصینو خلکو لره چې دوی په تول او ترازو کې نقص کوي، په پیمانه کې نقص کوي، هغو خلکو ته عذاب فرمایل سوی دی. نو ځکه دې ټوله صورت ته سورة المطففین وویل شو. د دې آیات مبارک شان نزول امام نسائی ابن ماجه په روایت سره د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما را نقل کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې مدینه منورې ته تشریف راوړی نو دلته دا مرکز د تجارت هم او دغه لار د شام هم و. دلته ډیر چم و فریب کېدی، چم و فریب ډیر کېدی په ټولو ترازو او پیمانه کې. یو نفر د ابا جهینه په نامه سره و، د دوی پیمانې درلودلې. یوه پیمانه یې جوړه کړې وه چې د خلکو سره رانیوله، ښه غټه پیمانه وه، په هغه بیا اخیستل چې بیا خلکو ته ورکوله. بیا کوچنۍ پیمانه درلوده، هغو خلکو ته بیا دا کوچنۍ ورکول. هلته به یو شی دته پاتېدی بلابد. نو سړی باید د دغو شیانو څخه ځان وساتي. وای په سودا کې به اول شی ته دغه شی مرعتیې چې کوم شی دې پر ځان پیرزو دی پر بل به دې هغه شی پیرزوي. ته مؤمن یې که نه ستا په ایمان کې شک دی. څنګه ته خراب شی کړغېړن شی هغه ته اول بل ته ورکوې، پر ځان نه دی خوښ بل ته د مخې چپوې. بدل شی په اصل بیا ورکوې، هغه د مخې چپوې او ځان ته بیا ښه شی راګرځي. نو ته چې دا بدل په اصل ورکوې نو خپل ځان د هېچا دغه رقم عمل نه دی پیرزو، نو پر بل مسلمان یې ولې پیرزو کوي؟ نو دغسې به سړی نه کوي، دغه چم دی فریب دی. دا ابا جهینه دغه عمل کاوه. نو الله جل جلاله دغه آیات مبارک نازل کړي چې دا عمل ونکي. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. ویل کلمه د عذاب ده او دا خلکو ته چې عذاب وي. او یا بعض علما وایي چې ویل یو شله ده په جهنم کې. دغه شله چې په جهنم کې وي للمطففین هغه کمونکو خلکو لره چې دوی کمښت کوي په ټولو ترازو پیمانه کې. الذین هغسې کسان اذا اکتالو چې دوی د خلکو څخه بیا اخلي، د خلکو څخه دا شی قبضوي. اذا اکتالو علی الناس، علا په معنا سره د من دی، یعنی من الناس. د خلکو څخه دی شی اخلي استوفون پرای اخلي. و اذا کالوهم چې بیا ور پیمانه کوي او وزنوهم بیا بل چاته بیا پر خرڅوي ورته دي یخسرون، دی بیا په هغې کې کمبوټي کوي. نو الا اګاوسي یظن یتیقن، آیا یقین کوي دغه خلک اولئک دا کسان چې انهم دی چې مبعوثون دی راپاسیش خدای پاک یې بیرته ژوندي کوي لیوم عظیم، په ورځ کې غټه چې هغه عظیم ورځ ده چې ورځ د قیامت ده، په دې کې بیا خدای پاک راوپاسي. یوم بیا بدل دی، په دغه ورځ کې به یقومو ودرېږي الناسو خلق لرب العالمین جل جلاله لره. بیا هلته به بیا څه جواب وایي، هلته به بیا څه کوي؟ په دې دنیا کې خو یو مسلمان خطا ایستی، غلط مال په سم پر تیر کوي، چم و فریب یې وکړي په سودا کې، په ټولو ترازو کې، په پیمانه کې. دا نو عام شی دی، که څوک بدل په اصل ورکوي دغه حکم دی.
که څوک عیبجن شي په بې عیبه ورکوي د داغ در لاندې دي. که څوک په ډوډۍ کې کمښت کوي چې ښاروالي ورته ټاکلې ده در هغه اندازې کمښت کوي د هغه رقم حکم دی. او که چیرې څوک شلومبو کې اوبه ګډوي د هغه رقم حکم دی. په شیدو کې اوبه ګډوي دا رقم حکم دی. او د غوا غوړي کې ډاډا ورګډوي بیا د غوا په غوړو خرڅوي د هغه رقم حکم دی. او دغه رقم فیل والاو پیمانه چې د هغه په لیټر ده، که چیرې دوی پر مسلمانانو دغه لیټر تیل خرڅوي او بیا کمښت پکښې کوي په د خپل لیټر کې نقص کوي، دا د هم وادي د جهنم د دغو خلکو لره وي. دا قرآني شرع ده په راځي دغو خلکو لره چې دغه وي. او څوک خرید و فروش کوي خو په خرید و فروش کې سود کوي. خرید و فروش خو روا دي خو سود پکښې حرام دي. دی سود کوي د خپله دنیا په کسته خرابوي، ناروا او ناشولټه پکښې کوي. دا هم تر دې لاندې کېږي. حضرت شعیب علیه السلام الله جل وعلا یو قوم ته مبعوث کوي چې هغه خلکو په ټولو ترازو کې کمښت کاوه. هغوی په کول ونه کړه. الله جل جلاله وایي د اور باران په دې دنیا پر وکړي ټوله وسوځوله. نو دغسې بعضې خلک خرید و فروش کوي، تجارتونه کوي، دکانداري کوي، ډېرې په جلاوري کوي. باک لا هم نه پکوي چې دا به زه څه کوم، زامن یې له کړي بالا وایي عجیبه ښه ګټې راته راوړي، عجیبه ښه پیسې راته راوړي، عجیبه ښه زامن مې دي، عجیبه ښه بیداره دي. هغه ټوله محرمات ورته راوړي. د خدای رسول عذاب ورته ثابت شوی دی، دا شیان ورته راوړي. اوس نو علما لیکي وایي دا د سراپۍ کاروبار ډېر ګران دی چې څوک یې کوي، او علم هم دغسې ګران دی چې څوک یې کوي. مسلمان چې وي هغه جدن باید پرهیزګار سره ځنې وکړي، ولې نشي سره کولی، را ترتیب یې نشي رونق نشي ځان ور برابرولی. نو ځکه باریکۍ د سود پکښې کړي. دا یو سود 6 درجې لري. خو هغه ادنا وایي دا دی لکه څوک چې نعوذ بالله د خپلې مور سره وایي زنا کوي، دومره غټ عذاب دی. او د الله جل جلاله د جنګ اعلان دی ورته. او اکثره خلک چې په دې سود په پیسو، په دې بینګو، په سراپیو، په دې کې اخته وي، دا په قسم قسم ناجوړیان هم بیا اخته کېږي. په ډیوالیتوب هم، په مسکنت و فقر هم بیا اخته کېږي. ځکه الله جل جلاله چې دی یمحو الله الربا، محو کوي خدای پاک دا سود. هېڅکله سړی نه تاواني کېږي، نه ډیوالي کېږي چې دی زکات باسي او سود نه کوي. دا چې ډیوالي شي حتمن یا سود کړی دی یا خیانت کړی دی په د خپل کاروبار کې، هغه بر ډیوالي شي. خو ځکه خدای پاک فرمایي چې محو کوي خدای پاک سود. ویربي الصدقات، څوک صدقات کوي، ښه عمل کوي، خوا پاکي پیسې خراتي، هغه دې هلته ګټه درته کوي. نو په دا خاطر باندې هغه قوم ټوله خدای پاک وسوځوي په اوبو، په اور باندې. واهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس. دي کمښت کوي د خلکو سره في الميزان والمكيال. د بورتول یا قومي اوفوا المكيال والميزان. ای قوم ازما تاسې وفایي کوئ، پرور کوئ دا پیمانه او دا ترازو بالقسط په عدل سره. اوس نو ډېر شیان په پیمانه دي زموږ ستاسې ته دغه ده. د سمیټو ګونۍ دي، دا په پیمانه دي. النصري هلته تویېږي، وایه ښه بهلا مزدور ته ورسه دغونه وربار کړ. خان صاحب، تجار صاحب نه ور ولاړېږي چې دا خو زه ما ته پیمانه 100 کیلو راته وضعه سوې ده. آیا دا که ځینې توی سوي وو د دې زما په مځکه کې، دا ګونۍ خو ما پر ده خرڅه کړل. ما خو د 15 کیلو مثال روپۍ ځینې واخیستلې او هغه د 15 کیلو کمه ده. دا پر چا باندې کېږي؟ د وړو ګونۍ ورسه بار کړه، وړو ګونۍ هغه بیا مثال په دغونه اندازه هغه پکښې کمښت پکښې کړي. غنمو ګونۍ بار کړه. په دې کې دونه دقت پکار دی. هلته باید ماشین پروت وي چې هر څونه کمه یې بېرته ورپرک کړي، بیا یې هغه مشتري ته په لاس ورکړي. نه چې مشتري دغه رقم وړي. اوس دا ګونۍ اکثره وخت د سمیټو دا سریږي، ډېر سمیټ ورې ځینې توی سوي. دا چې ځینې رانیسي بیا ورسه بهر یې کړل. اوس نو دا پره ده، کمه ده. زه خو پر باسکله راغلی یم، نه ترازو لرم، نه معلومات لرم. دا پیمانه خو ماته چې دغونه کیلو وضع سوې ده، هغه کیلو خو راکړه. د برې ګونۍ دغسې، د غوړو ده دغسې، هر شی پر خپله اندازه چې اوس دا پیمانې دي. په دې هر شي کې به دا به پره سړی د خپله پیمانه ورکوي چې تی خرڅوي. نه به د برې ګونۍ کم وي، نه به د غوړو ډبه سترې وي، نه به د سمیټو ګونۍ سترې وي. نو داسې هر شی چې په پیمانو دي هغه اندازه به پره سړی وکړي چې پر لیکلي هغونه ورچ به دغسې ورکړي.
ورجې ښه په ښه ورجې راکړې چې یوسو هغه شوله شي به دا ولې داسې کېږي ملا ما خو سمې ورجې در کړي دي نو تاسې نه په پوهېږئ ښه نو په نورو بیا ولې پوهېدلو چې په دې نه پوهېږو دا معلومداره چې دا چم را سره کړي حتی داسې چمونه کېږي د چین څخه ټلیفون راوړي په دغه جدید مارکېټ کې ټاپې پر ووي د دوبۍ ټاپې پر ووي د بل ملک ټاپې پر ووي هغه د دې ځای د مثال په 100,000 افغانۍ دي هغه د بل ملک ته په 80,000 افغانۍ دي ټاپه د دې پر ووي د هغه ځای په دغه یې خرڅوي دا مسلې دې ما ته راوړي دي چې موږ دغسې کوو دا څنګه دا زه کار ورسره کوم دا څنګه کېږي دا مسلمانان دا رقم چمونه کوي نو دا عذاب ټوله د آیاتونه مبارکه شعیب علیه السلام راست وليقم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط عدل سره کوي ولا تبخسوا الناس اشیاءهم د خلکو شان مور کموي ولا تعثوا في الارض مفسدين تاسې کوشش مکوئ په دې مځکه کې په فساد سره په دې مځکه کې فساد مه خپروئ کله اوس اعتماد سته څونه بې اعتمادي ده د اسلام په ملک کې مسلمانانو ایمانداره خلک اجان ګرد په بازارو کې ټول تجارتونه کوو څونه اعتماد سلب دي خټکی مې رانیوي مثال په بل کار خټکیان پراته دي ته یو دانه راخوښ کړه چې ښه دانه یې راکړه ما طرف ته یې ښه د خټکي طرف جوړو بس یو وخت یې په ښه کڅوړه کې راواچوي په لاس یې راکړي هغه چې مو کور ته وویل د ده خوا چې و هغه ټوله لګېدلې چې ما مو کې کور ته وروسو خو دا سود سونو ما چې دا 80 افغانۍ دا کړه د خټکي ما په مقابل کې ما ته داسې خټکي راکړي زه یې وخورم تا خو ما ته دا شی راکړي هغه هېڅ شی نو هغه د خوراک نه و پیسې دې راسه واخیستلې دا په مقابل کې چې پیسې د شین نه وي څه واخلې دا سود ګټه د ربح غیر علی غیر مال هېڅ مال دې نه دی راکړي او تا پیسې یوړې داسې نو ډېر شیان دي دغسې موږ ستاسې په جامعه کې هېڅ اعتماد اوس نشته سره چې دا سترګې چې واړوې بس قرار خیانت پکښې وکړي غلط شی درکړي خطا دي کړي نو دغه آیاتونه مبارکه ټوله پر دې باندې دي خدای پاک سورة رحمان کې وایي واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بل سورة الانعام کې وایي واوفوا الکیل وپایې کوئ په پیمانه کې والمیزان په ټولو ترازو کې بالقسط په عدل سره او په سورة الاسراء کې وایي واوفوا الکیل اذا کلتم راول کوئ دا پیمانه اذا کلتم چې تاسې پیمانه کوئ وزنوا بالقسطاس المستقیم تلل کوئ په هغه ترازو مستقیم سره ذلک خیر و احسن تأویلا ډېر ښه دی او ښه تأویل دی دغه 10 لیټره ډبه به په 50 افغانۍ په ګرده ښار کې ته شلومبو ښه شلومبې به راکولې بس په خپل طبیعت باندې اوس په 100 افغانۍ شو ښه په 100 افغانۍ نو ښه خټه خوراک بیا ګرد اوبه چې یو ساعت یې کښېږدې اوبه دونه نو کې شلومبې وي دا سره پرې ګرده اوبه یې درکړي ولې پر ده رش دی حکومت ستانه چې دی راټینګ کړي دا ورته اوبه خرڅوي که شلومبې خرڅوي وایه د خدای پاک څه نه بیرېدی بل په حساب نه پوهېدی زموږ ملت په حساب نه پوهېږي کاروباري خلک مو د خدای نه بیریږي چې هر شی چاته ورکوي بل هغه شی ورکوي بې کیفیته شی بې کیفیته دوا وي په ښه پیمانه پیسې د څه اخلي مګر داسې دوا په لاس درکوي چې هغه هر څونه خورې د زرې قدر پیدا نه کړي په دا مکه شریفه کې به موږ ناجوړې شولو څوک به ناجوړې شو ورغلو یو پاکټ ګولۍ به موږ ترې راواخیستل یوه دانه به چېرې کړه ځای پر ځای به یې ښه کړي دویمه پلان و چې بیا موږ دواخانې ته ورسو یا ډاکټر ته ورسو دلته نسخې د پلنډې در په شا کې دغو کې تاثیر نه لري خو دا چم دی پریب دی بې کیفیته دواوې دي یو نفر دغونه دواوې په کنټینرانو رابارولې په داسې مرض اخته شو چې په هغه ملکو کې د دواوې ځینې رابارولې هغه اسپتالونه په ستړي شول ولاکې بیا چاره ورکړې ولاکې بیا جوړ شوی دی هغه سړی لاړې پسې مړ شو نو خدای پاک دې مو وساتي خدای پاک فرمایي الذین اذا اکتالوا الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون چې د بل څه اخلي پرای اخلي چې بیا بل ته ورکوي کمښت پکښې راولي نو دغه شیان موږ تاسې وینو چې دغه زموږ ستاسې تجارتونه کاروبارونه داسې یو امیس سړی وي جاهل سړی وي دی صرافي کوي په هېڅ نه پوهېږي شرعي احکامو باندې امیس سړی هېڅ حکم د شریعت نه معلوم په لکونو مځکې رانیسي په لکونو بېرته یې خرڅوي جریبونه خرڅوي په جریب کې بیا کمښت په نمرو کې کمښت وي په هغه هر شي کې موږ خپل شیطان کافره سره مل وي چې خیانت پکښې ونه کړو هغه نه کړو کور په یو کیفیت باندې جوړ کړي څنګه ښایسته کور د زلو بل یې کړي مګر هغه یې دغسې جوړ کړي چې مې پکښې ټکوی ګرځه جوال ورنړېږي ما دغه په شمه سترګې ورتورې کړي نو انصاف هم سړی کوي اظهار د عیب د دې شي کوي
نو څوک خپل مسلمان ځان ته چې په کوم شي راضي هغه مسلمان ته به هم راضي چې د ځان دپاره راضي نه یې بل مسلمان ته یې ورکوې وایي دا منصف سړی نه دی. او هغسې څوک منصف سړی نه دی چې د خپل ځان عیب نه ویني او د نورو خلکو عیبونه ویني، ګرد عمر په بل چا پسې سرک اخیستی. بل باچاو ملک ابن مروان نومیش، دا باچاو. نو یو ملنګ سړی رالی ورته ودرېدی، وایي دغه چې خلک په دا ټولو ترازو کې کمښت کوي نو دوی ته متوجه دي وعید عظیم، غټ وعید عظیم ورته متوجه دي په دې آیات مبارک سره چې ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. دا خو ورته متوجه دي دا ټولو خلکو ته، او تم په دې خبر یې. فما ظنک بنفسک، ستا څه ګمان دی پر خپل ځان باندې او ملک ابن مروان باچا، وانت تأخذ اموال المسلمین بلا کیل ووزن. دا چې ټولو ترازو کې خلک ورکوي نورو خلکو ته، نو کې نقص پکښې کوي، خدای پاک عظیم عذاب ورټاکلی دی. او باچا ته خو بې ټولو ترازو ځینې اخلي، دا د ښروالۍ دی ټکیس واچوه 100 زره، بالا دا نسته پر څه شی واچوه؟ دا مستوپیاف ټکیس دی واچوه دغونه، بالا دا نسته چې ټولو ترازو یا پیمانه سته، دا مال رابار کړی دی واچوه دغونه پیسې. دا په کوم کتاب، په کوم شریعت، په کوم قوانین؟ خو دا بې قانونه دي. دا به ټولو ترازو پیسې چې د ملت سې اخلي، نو چې هغه په ټولو ترازونو کې نقص کوي وعید عظیم ورته مقرره دی. او باچا ستا به صح حال چې به ټولو ترازو یې د مسلمانانو سره ټوله یې وایي پر دې باچا باندې دونه اثر وکړي چې وایي ولاړو کښېنستی ګر سره چې رښتیا هم د دې ملت سره زه څه کوم، د دې ملت سره څنګه به ټولو ترازو زه پیسې زغلوم. لکه مخکې ستاسو په یاد په حکومت کې خپله مځکه به مو رانیوله، مسلمان به رانیوله، اوس بیکار په شروع کې پلا به یو ورته راغلی ښاروالي والا چې یا ولا کې دغه کې راځه امر واخله، چې امر به واخلي 100 زره دلته تحویل کړه، 100 زره به دلته ورکوي، 100 زره دلته ورکوي، د مامورینو دا به جلا پسې ورکوي. دا به راځي کې چې بیا به خټ شروع کړي او زه د خوا سړی به درته راغلی دا خټې ولیکئ درځه زه ته غوښتی ولا کې وکړي، بیا به دونه پیسې به بیا هغه ته ورکول کېدل، چې هغه ته بیا ورکړلې بیا به ریاست چې جوړسته ښار دی که چشتي بیا به دا پسې ورته راغلی. سرای نو یو غم و، حتی چې خلک به خپل کور نه رنګوي ولې پلا او زه والا وراثه څه پیسې تحویل کړه. دغسې رقم بیا ټولو ترازو بې وزنه بې شو بې بده د خلکو پیسې وړل کېدلې. نو دغسې سړی نه کوي. نو یقوم الناس لرب العالمین چې دی ولاړېږي په حضور کې د خدای پاک درېږي، بیا به څه حال به وي. نو پر دغه باچا خو بیا هم دغه حال رالی چې د ولاړې سې کښېنوي چې رښتیا هم د دې ملت څخه زه څنګه پیسې ټولوم، زه به بیا خدای پاک ته څه جواب وایم. هغه رعیت خلقو ټولو ترازو یو پیمانه لري، په هغه کې کمښت راولي. خدای پاک وایي عذاب د جهنم دې وي دې خلکو لري چې کمښت په ټولو ترازو کې کوي. او باچا ته خو بې ټولو ترازو ځینې زغلی بلا کیجن و وزن، دغسې ځینې وړې. او بل قیامه په دې کې څوک یو چا ته ولاړېږي په دې کې څه دغه دی شرعي څه حکم لري چې څوک بعضې نور ته ولاړېږي. بعضې علما یې نه مني، بعضې علما جواز ورکوي. اوس نو بیا خلک چې جواز ورکوي وایي جعفر رضی الله تعالی عنه چې د هجرت څخه رالی حبشي کې د اول هجرت کړی و، نو نبي علیه السلام مبارک سره چې مخامخ سو، نبي علیه السلام مبارک ورته ولاړ سو، په غیږ کې یې ونیوی، د غیږ روغبړ یې ورسره وکړي. او طلحه رضی الله تعالی عنه کعب ابن مالک ته ولاړ سو. او سعد ابن معاذ چې رالی و هغه صحابه مبارکان نبي علیه السلام مبارک ټوله پر یهودو یو ښار یې نیولی و، د هغو په حق کې یو فیصله کول دی راوستی. نبي علیه السلام مبارک امر وکړي قوموا الی سیدکم، ولاړ سئ خپل سردار لره. او داسې حدیث هم راغلی دی من سره ان يتمثل له الناس قیاما، که څوک په دې خوشحاله کېدی چې دا خلک ماته ولاړ سي په ولاړې راته ودرېږي، فلیتبوأ مقعده من النار، نو دی په دوزخ کې به خپل ځان دپاره ځای جوړ کړي. دا حدیث شریف او هغه حدیث شریف اوس موافقه څنګه کوي؟ نو اوس علما لیکي وایي دا حال ته کتل کېږي. که څوک یو ښه مخور په دین کې ښه مخور و، ښه سید و، د نبي علیه السلام اولاد و، نو د هغه دپاره څوک ولاړ سي دا کوم مشکل نسته پکښې. خو د هر چا دپاره ولاړه ښه نه ده. نو که چیرې داسې یو ځای کې بیا چې نسې ولاړ دا بې همتي وه، بیا ورته ولاړېږي.
او که داسې ځای و چې دا ستا ولاړه بې همتي وه چې ستا شخصیت تر هغه خلکو غټ و چې ته ورته ولاړېږې نو بیا دې نه ولاړېږي. نو دا دواړه حالات ستا. نو موږ په دین کې چې ښه مخور سړی وي، ښه عالم وي، ښه متقي وي، ښه پرهیزګاره وي، مور و پلار وي، ورته ولاړ سي، دا ښه خبره ده، هېڅ بدي په دې کې نشته. نو لیوم عظیم، په هغه ورځ کې چې غټه ورځ ده، چې ورځ د قیامت ده، یوم یقوم الناس لرب العالمین، خلک به ولاړ دا ټوله رب العالمین جل جلاله لره. سره د دې چې ډېر به بیریږي، په نهایت ته ذلت او انکسار کې به وي دا خلک. نو نن به پر دغه ځای باندې بس کو. نو الله جل وعلا دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې ښه خرید و فروش وکړو، ښه تجارت وکړو، درواغ و چا مو پرې پکښې ونه کړو. وما علینا الا بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. صدق الله العلي العظيم. الله جل وعلا شانه مخکې دا سخت وعید د پاره د هغه کسانو وفرمایه چې دوی کمښت کوي په پیمانه او طول و ترازو کې. هغه اصناف و اقسام د دې پیمانو او د وزن هغه ټوله موږ پرون وویله. خو دغه ځای ډېر سخت دی د هر انسان دپاره. یو بزرګ سړي تلاوت کوي پر دې ځای رالی یوم یقوم الناس لرب العالمین. په هغه ورځ کې به دریږي خلک رب العالمین جل وعلا په حضور کې دپاره د حساب و د کتاب. دې بزرګ سړي د ژړا څخه قرأت بند شو، څه زمانه یې وژړل، د هغه وروسته بېهوشه سو چې د دغه مقامه څخه د رب جل وعلا د درېدو دونه وامو ترس د درلودی چې پر ده باندې بېهوشي راله. نو دا ډېر سخت حالات دی د یو انسان دپاره چې د ده سره حساب و کتاب کول کیږي. او الله جل وعلا ورته فرمایي چې په هغه ورځ کې به ستا څه حال وي، چې تاسو په یو عظیمه ورځ کې به رامبعوث سئ او ټول خلق به د رب جل وعلا په حضور کې ولاړ یاست. نو حساب و کتاب دا حق دی، دا سته. خو که چیرې وایي مناقشه په حساب و کتاب کې راله، دا سړی هلاک سو. نو سړی به د رب جل وعلا د رحمت او فضل و کرم غوښتونکی وي. کله په معنا سره د حقا هم راځي په عربي اصطلاح کې. کله حق ده دا خبره. ان په تحقیق سره کتاب الفجار هغه نوشته د اعمالو د فجارو کافرانو بدو خلقو لخامخا فی سجین، هغه به په سجین کې وي چې په دغه سجین کې دا یو مرکز دی، یو غټ دفتر دی، جامع د اعمالو شیاطینو کفرو دی، د کافرانو و شیطانانو اعمال چې په دې پسې لیکل کیږي هغه ټوله په سجین کې در اومم دې کې لاندې یو مرکز دی، یو دفتر دی، هلته نقلیږي. نو کتاب د فجارو به هلته ځي، د کفارو او شیاطینو دا هلته روان وي. وما ادرا چش پو کړی یې کته ای نبی علیه السلام مبارکه، ما چش دی سجین، دا سجین چش دی؟ کتاب دا یو کتاب دی
یو دفتر دی مرقوم مهر کرده شده، مهر پرول سوی دی. دا یو داسې کتاب دی. نو په تفاسیرو کې راځي چې ملائکې د انسان پر اخلاص او نه اخلاص بیا خبردار نه دي. د کفارو شیاطینو اعمال خو هسې هم نقلیږي دوري. اوس پاتې سوه د مسلمانان د دې اعمال دا هم ځي پورته کیږي لوړ طرف ته. هلته چې ولیکل سي ملائکو شی لیکلی وي د الله جل جلاله له طرف ورته وویل سي چې دغه بنده دغه عمل په ډېر اخلاص سره کړی دی، زما د رضا دپاره یې کړی دی. نو دغه په ډېرو چندویو پسې ولیکئ، یعنې ډېر ثوابونه یې ولیکئ او د دې عمل په مقابل کې دغه بنده ما بخښلی دی، ما بخښه ورته کړې. نو بیا دا د ده نوشته علی علیین تر اووم اسمان برسیره د عرش عظیم لاندې یو مرکز و یو دفتر دی چې څوک وایي چې دا هم یو ښایسته تخته ده، دا نوشتې ټوله د اعمالو ورې نقلیږي، هلته دفتر دی، هلته ساتل کیږي، هلته جمع کیږي. دا مرکز د مؤمنانو د اعمالو دی، دا مرکز د صالحینو چې صالح اعمال کوي ټول هلته سره جمع کیږي. نو بیا ګوره دا اخلاص چې وي په ډېرو چندي سره د ده عمل هلته جمع سي او بخښه هم ورته وسي. دا نو یو داسې ځای دی، موږ په پښتو کې یو مثال داسې ویلی شو چې په دې دنیا کې د سړي دا د ژوند چارې چې سمون پیدا کوي په دنیا پیسو سره پیدا کوي. د پیسو مرکز کم ځای دی چې خلک پیسې پکښې جمع کوي، هغه بانک دی. نو بیا چې هر وخت دی وغواړي د دې بانک څخه خپل پیسې راکاږي، خپل ضرورت په دفع کوي. نو دغه یو مرکز د آخرت د عذابو د نجات او جنت د دخول هغه د مسلمانانو نیک اعمال دي. دا چې هلته دی بیا جنت پرانیولی سي، دا خپل دفتر ته ځي، د خپل دفتر څخه هغه شی رااخلي. د هر عمل په مقابل کې الله جل جلاله ده ته سرمایه ورکړې ده. نو دغسې دا عمل هلته پټ سي د دې مؤمن مسلمان. مالک په دې نه دي خبر نشته، خو د زړه دغه دی. او یو مسلمان چې وي عمل یې په ریا نام و نشان او د دې دپاره کړی وي چې دنیوي اغراضو ته رسیدګي په وکړي، چې د دنیا یو مقصد په حاصل کړي. یعنې مثال خدای دې مو وساتي، زه یم دلته مسواک ږدم، ښه پر ملا رقم ځان جوړوم، د خلکو مخ ته خورا ځان خواپاک خواپاک، زه نو عجیبه تقواداره سړی یم. او په حقیقت کې هغسې نه وي. زما مطلوب دا وي چې اوس به پر ما امیر المؤمنین غږ وکړي، ژر به مې باره واخلي، دا څومره ښه سړی دی، هلته به مې یو غټه چوکۍ باره راکړي. دا خو دا کار ما کړی دی دپاره د دې چې زه خپل ځان یو هدف ته په ورسوم او هغه هدف دنیوي وي، نو خو اخروي شی نسته. بل څوک دی، څوک سړک جوړوي، مسجد جوړوي، د خیر کار کوي، دپاره د خدای نه کوي، دپاره د دې کوي چې خلک ووایي چې دا څنګه ښه تجار دی، څنګه ښه کارونه کوي، یا د مسجد چې جوړ کړي، یا د پرشونه یې راوړه، د هغه یې وکړل. هغه محضن لله کار نه وي، دپاره د لیدو د خلکو وي. نو دا عمل چې بیا امه لیکي خو نو نوشته کوي یې وړي، هلته چې یوسي الله جل جلاله ورته وفرمایي چې دا عمل مو څنګه لیکلی دی؟ وایي داسې، وایي دا عمل زما د رضا دپاره نه و، زما دپاره یې نه دی کړی. دا مه وړي علیین ته، دا نقل کوي سجین ملکو ته په لاس ورکړي چې لاندې یوسي. نو خدای دې مو وسه چې مسلمان به عمل به سجین ته نقل سي، ولې دربار د رب جل وعلا پاک دی، هغه دفتر د اعمالو هغه پاک دی. نو پاک شی قرار پکښې نیسي. او دا چې د نامه ریا سمعت دپاره یو کار وي، دا بیا پاک عمل نه دی. نو چې پاک نسو خو چټل عمل سو، چټل عمل هلته قرار نه لري، د هغه اسمانو څخه بېرته رارد سي، هغه ملکې چې موضع پې دې سجین له پرې ځغلی هلته ولاړ سي د دې عمل. نو خدای دې مو وساتي، دا عمل ډېر ضروري دی چې خپل اعمال موږ سوچه کړو. دغه سوچوالی د اعمالو اول په نیت سره کیږي، دوهم په اخلاص سره کیږي. یو څوک به وي بیا هم چې عمل کوي خو نیت دپاره د خدای د اخلاص نه پکښې لري، خو دا قبول ځای ته ځي خو چندي عدد یې کم سي.
او که یو څوک داسې وي نیت هم صفا ولري، په عمل کې اخلاص هم، پر محبت د خدای پاک، په مینه او عشق د خدای پاک یو کار کوي، پر ځان تکلیف برداشت کوي، نو دغه بیا هلته په غټه چندۍ سره ځینې قبلیږي. نو دا ډېر زور غواړي د پاره د خدای کار بیا هر سړی کولی نشي. ستړي علاقه دي هم د بل د پاره، دا بیا هر سړی کولی نشي. یعنې مسا اوس دا علما دي، دا د خلکو دعوي مشکلات وي، راسي وایم ملا صاحب موږ په تا فیصله کړو، په تا خلاصه کړو، اشه دې راسي پر 8 بجې مې کښېنئ تر 12 بجو پورې یو بابلاله وایي بل بابله، ماغزه مو داسې راوکړو ټیکر سره چې دوی نه سره جوړېږي، داسې بې منطقه سره ګډېږي، په دعوه سره اخته اله په اخته کرار او وروره داسې دا مه کوه، او وروره داسې ته باید داسې وکړې، ته باید داسې وکړې، داسې اله په 2-3 ورځو کې په مټ موږ سره جوړ کړو، سره کښېنوو، دا خپل ښځې سره یې واړو، حق ته یې وصل. نو اوس دا علما او مساجدو امامان دوی لره بل هېڅ شی نشته غیر جز چې د خدای پاک رضا، دونه ستړیا لري دغه چې ته دوه خلک سره جوړوې، یو بې منطقه ګډېږي، بل سره ولاړ شي عملي کې سره درېږي درته جوړې کړي. نو دغسې دپاره د خدای دا کار زور غواړي. که یو سړي کار بند وي، ته خپل کار پرېږدې، دپاره د خدای در یو ځای ورسره ځې، د ده مشکل ور حلوې، دا هم زور غواړي. هغه لوړ کښېنه چې که ځای پل ډک شو بیا لاندې کښېنه، ته بیا نه پوهېږي، اسمان ته ګورې. نو دپاره د خدای پاک چې څوک یو کار کوي دا ډېر زور غواړي، مګر ثواب یې ډېر په عدد کې خورا زیات، ډېر ثوابونه پر مرتب دي. نو خیر الناس من ينفع الناس، خیر د خلکو هغه دی چې خلکو ته یې نفع رسېږي. ته به دا فکر نه کوې چې د یو چا سره دپاره د خدای ته ولاړ یې، کومک یې، او بیا نو دا ګمان کوي چې ګوره پردي سره مې دونه ځان ستړی کړي، ناکي په ناکي، دا فکر ونه کړي. تا د خدای دپاره ځان ستړی کړی دی، دې سړي ته به نه ګورې، دې مظلوم ته به نه ګورې، دې عاجز ته به نه ګورې، دې حقداره ته به نه ګورې، دې ورور ته به نه ګورې، ستا معامله به د رب جل وعلا سره وي. د هغه دپاره که لمر ته ولاړې، که ګرمۍ ته، که بدخوابه سوی، د هغه دپاره دا کار به کوې، پر ده به احسان هم لا نه اچوې. نو ته بیا خپل جزا او ثوابونه بې شمېره ټولوه د خپل خدای پاک څخه، چې ستا معامله د خدای پاک سره سي، هغه به داسې دیم لاړ ځای در خالي کړي، هغه ولې مو تلې واره واره بل دکښې نستلی وای. نو بل الله جل وعلا دربار ته چې قبلیږي، خدای پاک موږ تاسو چې خبر کړي یو، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. خدای پاک ته پورته کیږي، الیه یصعد، پورته کیږي علی علیین، د قبول مقام ته، الکلم الطیب، کلمې طیبې، لا اله الا الله محمد رسول الله، ښه خبرې، ذکر، عبادتونه د خدای دپاره، خبرې کول د یو چا دپاره، د یو چا پوهي، یو څوک پوه کوې د خدای دپاره، حق ورښیې، یو څوک منع کوې د ناشولټه کاره سره د خدای دپاره، دا ښې خبرې دي، دا ټوله د قبول ځای ته پورته کېږي. والعمل الصالح یرفعه، اعمال صالحات، منځونه کوې، جهادونه کوې، حجونه کوې، نور اعمال چې په دا خپل بدن ته کوې، دا ګرد پورته کېږي د خدای پاک، دا قبول مرکز ته، هلته ځي. دلته چې دا ځي نو سړی به ډېر ویښ وي په دې باندې چې هر نیک عمل چې دی دا خوشبویي لري، ملائکې په خوشحاله وي، حتی در اسمانو پورې چې رسېږي مخکې لا هغه د دروازو ملکې ته مرحبا دي وي، تاسو لره او ملکو، او په هغه ښه عمل سره چې تاسو راخستی دي څونه ښه خوشبویي لري. یعنې هغه پیرداران د اسمانو، دا خوشبویي په اسمانو کې خپرېږي ستا د نیک عمل، ډېر خوشحاله وي، تا ته به هم بیا خوشحالي در کوي، ملکو ته هم ښه لګېږي دا ښه عمل. او یو بد عمل چې اخستی وي، ملک یې ورته وایي د اسمانو د دروازو چې دا ښه راغلی نشو درته ویلی، تا دا شی نه دی راخستی چې موږ دې په وساسو، بلکې تا بد عمل راخستی.
نو هغه پورته کېږي در سمانو پورې بېرته راشوه کېږي ځي سجین طرف ته. نو بد اعمال داسې بد دي چې هغه ملک لا ورسره په تکلیفېږي او دا بدوالی یې پر وجود د انسان اثر کوي. د ده پر وجود هغه اثر راځي، د ده د اولاد پر وجود اثر راځي، د ده د ښځو کورنۍ پر وجود باندې اثر راځي. حتی چې دا بد عملونه سره ډیر سي، دا اثر یې په ټول ځکه کې خپریږي، پر هر شي بد اثر کوي. ځکه لکه خدای پاک جل وعلا چې فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر، ښکاره سو فساد یعنی اثر د فساد فی البحر په دریاب کې والبر په وچه کې. دا اثر ټوله د فساد اعمالو په دا برو بحر کې ښکاره کېږي. په بحر کې دا دی مځکې دا دی اوس اوبه لاندې روانې دي، برمې مو وچېږي، چا وس لري برمې پسې شوه کوي. دا اثر د بدو اعمالو دی پر دې اوبو باندې اوس. په وچه کې شفاخانې مو ټولې د مریضانو سره ډکې، کوچنیان مو ناجوړي وي، ښځې مو ناجوړي وي، موږ ناجوړي. ډوډۍ وخورو بدن ته قوت نه وي، تبه راواچي، ناجوړي راواچي، برکت نسته. هغه بد اثر پر دې ډوډۍ باندې راغلی دی. اوبه وچښې هغه تاوان درته وکړي. نو دا اثر د فساد دی، په دې کې دا بر کې ښکاره کېږي. او اختلافات د مسلمانانو ترمنځ دا بد اثر ده، د بدو اعمالو نتیجه ده. په کورو کې اختلاف، د ورونو ترمنځ اختلاف، پر میراث اختلاف، پر دنیا اختلاف، حتی پر عباداتو اختلاف. یو مسجد کې دوه ورونه، دی وایي زه مشر یم، بل وایي زه مشر یم. د دې دوه ورونو څخه نور خلک را اوس منځ نشي کولی، د دې د فساده څخه هغه د باندې په سم نیت نه جوړ کړی. داسې نو مثال داسې اثر پر هر شي باندې بیا د دې بدو اعمالو ښکاره کېږي. نو انسان به وایي ډېر کوښښ د دې کوي چې نیک اعمال د ده څه پورته سي. د هغه نتیجه بیا د ده پر وجود باندې ښه راځي. اول به زړه خوشحاله وي، د زړه صفایي به ورته راولي، روح به شاد وي. چې روح و قلب سم وي، د دې انسان ژوند ډېر په اطمینان او سکون کې وي. بیا او که چیرې داسې نه وي، دا سړی په اضطراب کې وي. بد عمله خلک په اضطراب کې وي. اوس بعضې خلک چې اوس دا خلکو څه پوښتنه وکړو، بعضې خلک مهاجر سوه ولاړل په دا تېرو شپو کې، چې اوس پوښتنه ځینې وکړي نو ښه دا ته خو ولاړه د دې دپاره چې زه خوشحاله سم، زه اطمینان پیدا کړم، زه نجات پیدا. آیا دا شان درته حاصل سوه؟ نه سو ورته حاصل. چې د ټولې نړۍ مځکې در پښو وکاږي، اطمینان و سکون به پیدا نه کړي، غیر د هغه وخت څخه چې د ده څخه نیک اعمال پورته سوي نه وي. ولې؟ وایي انسان چې وله کرلی وي، اغزه یې کرلی وي، د اغزې څخه نو بیا ده ته ګلان ورکول کېږي، او د ولې څخه ده ته انګورو انار ورکول کېږي، خو نه ورکول کېږي. خو زموږ خلک کرلي مو اغزې دي، کرلي مو ولې درختې دي، تقاضا مو د انارو د انګورو ده، د ګلانو ده. هغه نو کله راځي؟ یعنی موږ خوشحاله ژوند غواړو، اسوده اولادونه غواړو، ښه ژوند غواړو، صفا. نو د هغه صفا عمل باید موږ تاسې وکړو. او په دې د سړي طبیعت نه سمیږي چې دی به ولاړ سي یو ملک ته چې دلته نو داسې امن و امان دی، داسې ښه استراحت دی، داسې منظرې دي. هلته به دغسې لکه دا زړه چې یو چا دغسې نیولی، هغه د ده عمل ورسره مل دی، په هر ځای کې ورسره دی. دا په دې دنیا څه کوي؟ په قبر کې د هغه عمل در سره دی. قبر څه کوي؟ په ورځ کې د قیامت د هغه خپل عمل در سره دی. په ورځ کې د قیامت به د هغه خپل عمل یا خدای نه کړه دوزخ ته بیایي، او یا خدای دې وکړي جنت ته به بیایي. دا عمل داسې یو شی دی. نو په دې عمل سره ګوره څونه مشکلات حل کېږي، څونه مشکلاتو کې سړی واقع کېږي. نو سړی باید صالح عملونه وکړي، نیک عملونه وکړي، چې د ده دا دنیا هم ښه د اطمینان و سکون ژوند ولري، او آخرت کې هم ښه د سکون او اطمینان ژوند ولري. خدای دې د ښه اطمینان و سکون ژوند په دنیا او آخرت کې را نصیب کړي. نو ویل عذاب دی وي یومئذ، په دغه ورځ کې د قیامت، المکذبین درواغجنانو خلکو لره چې دوی پر خدای او رسول او قرآن باندې درواغ وایي.
د درواغو عملونه کوي، د درواغو اقوال کوي، نو دغه سړی نه کوي. دا د منافقینو صفت دی درواغان. درواغان په غټه پیمانه نن ورځ ویل کیږي، باید دا ونه ویل سي. د منافق خوی دا دی چې خبرې کوي درواغ وایي، چې وعده وکړي وعده خلافي کوي، چې ته امین وګڼې دی په امانت کې خیانت کوي. او بل حدیث شریف کې یو شی بلابود سوی دی چې کوم وخت یې جنگ و جګړه و دعوه سي فجر باران ښکنځل کوي، بد وایي. نو دا منافقت چې سړي په وجود کې وي دا بیا شین سي پکښې کې بیا نه ځنې بیلیږي، بیا هغه نه ځنې ایسته کېږي، باره د هغه درواغې عادت وګرځېږي، په درواغو ژوند و زندګي وي. نو دا عذاب دی وي په دغه ورځ کې مکذبینو لره چې درواغان وایي. اوس درواغانو د درواغجنانو یو څه صفتونه دا دي، الذین هغه کسان چې مکذبین یکذبون چې دوی تکذیب کوي بیوم په ورځ سره الدین د جزا، ورځ د جزا یې زړه ته نه تېرېږي چې موږ هم یو ورځ د قیامت لرو، حساب و کتاب لرو، دا یې چندانې زړه کې نه ورتېرېږي، د حساب و کتاب نه مني. وما یکذب تکذیب نه کوي به په دې ورځ سره د جزا الا کل معتد، دغه تکذیب د ورځ د قیامت چې کوي هر متجاوز تر خپل حدود اسلامي و چې در هغه حد د انسانیت و اخواته ژوند مختاره کوي، دغه متجاوز دی. کافر چې دی هغه در انسانیت تر چوکاټ و اخواته کیږي، ژوند یې په مخ اخستی، او مسلمان چې وي هغه د خپل حدود اسلامي و اخواته یې ګام نیښي، د چوکاټ څخه د اسلام وتلی، تجاوز یې کړی. نو هیڅ کله به سړی د خپل چوکاټ څخه د اسلام نه وځي. که تجارت کوي په چوکاټ کې د اسلام یې کوه، که نکاح کوي په چوکاټ کې د اسلام یې کوه، که ژوند په محل کې د مور و پلار سره همسایګانو مسلمانانو سره، دا ټول ژوند په چوکاټ کې د اسلام ته سرته رسوه. نو که چیرې دغه مسلمان چې د حد څخه د اسلام و حدود څخه تیر سي، کافر د انسانیت د چوکاټ څخه سره ځان ایستلی دی، نو هغه ورځ د قیامت هم باره یې زړه ته نه تېرېږي. او اثیم ډېر ګناهکاره، دا انکار د دې ورځ څخه د جزا کوي. اثیم ډېر ګناهکاره چې ګرد عمر غټو ګناهو باندې دی اخته وي، غټ غټ ګناهونه کوي. نو موږ دا لیدلي دي چې هر څوک په دا بدو ګناهو به اخته و، چې یوه ګناه به کول بله به هم کول، بله به هم کول، بله به هم کول، آخر کې به په خپل تجارت کې سود پسې کاوه، سودخوري به هم شروع کړل. خدای حدیث باره د ګناه سره. نو دغه خلک بیا نو په ژبه کې هم بیداره سي، ژبه هم د منافقت پیدا کړي، دلایل هم وایي، خبرې هم کوي، حق ته باره نه تسلیمیږي. نو اذا تتلى علیه کم وخت تلاوت سي پر دغه متجاوزینو، پر دغه ګناهکارانو خلکو باندې آیاتونه، زموږ آیاتونه د قرآن عظیم، قال دی وایي اساطیر الاولین، دا خبرې و قصې د اولینو خلکو دي. چې ته د قرآن حکم ورته بیانوې دی، دا د پخوا خبرې وې، دا اوس نسته، اوس دا چیرې کېږي؟ ته په 21مه پېړۍ کې یې وایي ته څنګه داسې دین د اسلام عملي کوې؟ داسې دلایل خلکو ته وایي. خو دی دغسې وایي چې دا خو د پخوانیو خلکو کیسې وې، دا شریعت و اسلام و قرآن دا بالا پسې پرېږدئ، دا مه کوئ، دا پخوا و، بس په 21مې پېړۍ کې ورته به اوس ډېر سم شورې، بالا نه به ستر و حجاب کوې، نه به بله کوې، نه به بله کوې. ته ولې ته په 21مې پېړۍ کې، په 21مې پېړۍ ته چې رالم زه مرفوع القلمه شوم، بالا به پر ما څخه د ښه تحقیق نه کول کېږي، زه چې هر څه کوم دا خبره غلطه ده. نو څوک چې هغه متجاوزین وي، ډېر ګناهکاره وي، چې آیاتونه د قرآن ورته ویل کېږي، دوی وایي دا اساطیر الاولین، د پخوانیو خلکو هغه بې بنسټه خبرې دي. دا ټوله کافران داسې عقیده لري، کم مسلمانان په نامه هغه چې در اثر لاندې د کفارو د اقوالو تبلیغاتو راغلي وي، هغه هم داسې عقیده لري. ته په 21مې پېړۍ کې ته اوس د پخوا خلکو چمونه راته کوې، دا کله وایي کېږي؟ نو الله جل وعلا فرمایي کله داسې نه ده، څنګه چې دوی وایي هغه به کېږي. کله داسې نه ده چې هغه مطففین چې دوی نقص په مالو پیمانو کې راولي چې دوی به دنیاداره سي. کله داسې نه ده دغه متجاوزین و ګناهکاران خلک چې د قرآن څخه دوی منکرین دي، دا چې څه وایي
آیا دا به د دې سره دا شان دا به نو دوی خپل مطلب ته رسیږي؟ کلا داسې نه دي. بلکې ران علی قلوبهم، رانه غلبه کړې ده په زړو د دوی، ما هغه شي غلبه کړې ده کانو چې دوی ویکسبون کسبونه کول، هغه معاصي، هغه وتل د حدود اسلامیو څخه چې دوی کم خروج کاوه، نو د دوی په زړو باندې هغه ران راغلی دی. ران داسې یو شی دی چې هغه تور ټکی موږ تاسې ورته وایو. دغه تور ټکی چې چاته پیښ سي نو باره دا د ګناه په وجه باندې کیږي، نو بیا دغه د انسان زړونه نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دا د انسان زړه داسې زنګ نیسي لکه اوسپنه چې زنګ نیسي، نو اخر پای دا زنګ یې پر زړه باندې راواوړي، دا تور ټکی یې پر زړه باندې راواوړي، حق یې باره زړه ته نه تېرېږي. حق چې زړه ته تېر نه سول نو دی ډېر په جرأت سره بیا سرکشي کوي د رب جل وعلا د اوامرو څخه. اوس دا شیخان مبارکان پیران دا چې په د خپلو مریدانو ریاضتونه کوي، مجاهدې کوي، د دې دپاره چې وایي زړه یې صفا سي. نو ځکه کله چلخانې په کاټوي، کله روژې په نیسي، کله ذکرونه ډېر ډېر په کوي، چې هلته دا د زړه صفایي په دې کې راسي. چې زړه صفایي راغله دا سړی بیا پاکیږي، کامیابه کیږي. او دغه ران دا لکه خیره داسې دی. خیره نبی علیه السلام مبارک فرمای ان العبد كلما اذنب ذنبا، یو بنده چې یو ګناه کوي، یو ګناه حصل فی قلبی نکته سوداء، حاصلیږي د ده په زړه کې یو نکته، یو ټکی تور، دا ګناه وي چې دی پسې کوي حتی یسود قلبه، دا زړه یې ټوله تور وګرځېږي. نو بیا دغه خیرې په راپورته سي، دغه چې په راپورته سي دغه نو ران دی. کلا بل ران علی قلوبهم، د دې په زړو دا تورښت راوښتی دی د دغو خلکو، دا خیرې راوښتي دي. رینا و ریونا غلبه وکلما غلب رانک، بس غلبه پر تا په دغه وکړه، بس دغه غران دی. او بل داران دا باره حائل واقع سي، ستا زړه په پرده کې در وپوښي، بیا هغه صفایي شیان چې ستا پر زړه باندې واردېږي هغه نسي راتللی، خوشبویېږي، هغه تجلیات، فیوزات، رحمتونه دا ستا پر زړه باندې دا کلک زړه یې کلک سي. باره زړه چې کلک سو د خدای د رحمت څخه هغه لرې زړه چې دی قلب القاسي دی، هغه کلک زړه دی. نو دغه کلک زړهوالی دا د ګناه په خاطر باندې راځي چې بیا د عالم قدس څخه دته هیڅ شی نه میلاویږي او نه پپیږي، بلکې پر ده باندې هغه هیئت نفسانی باره غالبه وي. رسوخ ظلمانی یعنی په تاریکه کې هغه راسخ تاریکه د ده پر وجود کې وي. جسم خدایم تاریک دی، هغه روحاني و نوراني شان ځینې بند سي، نو دی په حجاب کې سي د چی څخه؟ عن انوار ربوبیتی، دا هغه انوار ربوبیت څخه بالکلیه. نو اصل وای دا شی چې دی دا یو حجاب دی د نورانیت څخه د رب جل وعلا دې سړي ته پیښ. خو دغه شی یزول بتسبیه، چې ته تسبیه وکړې په خپل وجود کې بیا زائلیږي. چې تسبیه د خپل وجود یې نه یې کړې دغه توروالی نه درڅه لرې کېږي. تسبیه دا شی ده چې مثال اوس او حکومت وویله زموږ په خپل پوج کې تسبیه شروع کړې ده، یعنی خراب خلک دانه په دانه ټولوو، هلته یې زده کوو. تسبیه په وجود کې دا ده چې په خپل وجود کې به ګرځې، هغه ذمیمه خویونه و اخلاق به دانه په دانه ټولوې چې ستا په دماغ و زړه کې نقش سوي دي، چې هغه ذمیمه خویونه و عادتونه و افعال و اقوال دي، دا په دانه د خپل وجود څخه ټولوې، هلته بې غورځوې. نو ستا پر زړه باندې بیا صفایي راځي، او د مرګ یادونه به بیخي ډېره کوې. ستا پر وجود تسبیه راځي، او تلاوت د قرآن به په تدبر سره کوې، ستا پر باطن تسبیه راځي،
ذکر الهی به په شوق او حضور قلبي سره کوي ستا پر باطن وجود کې تسبیح راځي روژې به نیسې اقلن یې دا دی چې د میاشتې 3 روژې 14 14 15 در دې بیا اقله درجه بیا دوشنبه او جمعې شپه ده چې دا روژې به نو هغه خامخا وي نو بیا ستا په وجود کې تسبیح راځي دغه شان یې راولي او د نیکانو خلقو صالحینو ذاکرینو متقیانو صادقینو خلقو سره ناست او پاست ستا تسبیح ستا په وجود کې راولي دغه شان د تسبیح دي دغه نسخې د تسبیح دي چې سړي ته تسبیح ورکوي دا سبب بیرته د نوري تجلاو الهیو د سړي پر باطن باندې شروع کیږي دروازه یې بیرته خلاصیږي او یو عالم وایي ابو سلیمان دارونی رحمت الله علیه وایي ران چې دی دا خپل قسوت د زړه دی کلکوالی د زړه دی دا قسوت د زړه چې راځي دا د غفلت څخه د انسان پیښیږي ګناه وکړي وایي زه څه کوم بلا خو ګناه وسوسه دا پاک غفور رحیم دی بل پسې وکړي هغه د هغه غافل وي فکر نه پکړي اخر پای زړه باندې قسوت راسي کلکوالی راسي نو کم وخت چې انسان نوکي په ځان پوسي باید روژو ته دستي دوام ورکړي او کم سرخانونه چې موږ اوارو کوم ډوډیانې چې موږ خورو د دغه ډوډۍ څخه جدن پرهیز وکړي د نعمتو څخه چې نفس چې ډېر پچاخ کړی دي ځان یې پچاخ کړی دي روژو ته دوام لږ لږ ډوډۍ په دې سره نفس برافارېږي تسبیح د زړه ستا په کول کېږي نو دغه عالم وایي چې په داسې حال کې راغلی بس ډېر ژر به ته روژو ته دوام ورکوې او پرېږدې به دغه کتغونه ده کتغ موږ تاسې ادام یې بولي او نبي علیه السلام بارک ویلي ان القلوب دا زړونه چې دي لتسطئ زنګ زده کېږي كما يصدأ الحديد لك وسپنه چې زنګ زده کېږي وان جلاؤها ذكر الموت چې مرګ به در په یاده او تلاوت القرآن تلاوت القرآن به ډېر کوي نو دا کافرانو به هم نبی علیه السلام بارک ته ویله وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه دی به زموږ زړونه چې دي هغه په پردو کې دي د دې څخه چې ته موږ ورته بولې موږ هېڅکله دا ستا خبره نه درسره منو نو باره حق د دې سړي زړه ته نه تېرېږي چې هر څه ورته وایه نو زړه بیخي لوی مرکز دی په انسان کې نو د دغه لارې څخه انسان هم تباه کېږي او هم کامیابه کېږي بل کلا ردع و زجر د پاره دی داسې نه ده او اسیمینو او معتدینو او کمشتکو خلقو چې په ټولو ترازو پیمانه کې دا کار کوي انهم د مکذبین چې دي عن ربهم د رب جل جلاله څخه یومئذ په ورځ کې دغه ورځې چې خلک به د خدای پاک حضور ته درېږي لمحجوبون دی به حجاب کې وي دی به داسې محل د نور سره پیدا نه کړي د تجلی الهي دغه خلک به چې د دې زړونه کلک دي د دې زړونه تور دي دغه به محل د نورانیت د تجلاو الهیه پیدا نه کړي سره بلکې دی به په حجاب کې وي د هر مسلمان د رب جل وعلا سره یو راز و نیاز لري چې د هغې لارې څخه پر ده باندې تجلا راځي رحمت راځي بله لري هر انسان یو وخت خپل د خدای سره یو اخلاص لري نو د هغې لارې څخه ده ته یو شی راځي خو کم کسان چې معتدین دي کم کسان چې ډېر ګناهکاره دي کم کسان چې په ټولو ترازو کې کمش کوونکي دي دغه خلک مکذبین دي مکذبین جمله چې ده دا به د رب جل وعلا څخه محجوب په حجاب کې به وي دی به دیدار الهي نشي کولی نو وای د بنده سخترین عذاب دا دی چې دی محجوب په حجاب کې د حجاب علامې په دې دنیا دا دي چې دی د قرآن
او نیکو کارو څخه دی محجوب په حجاب کې وي هغه خپل وجود ته نه پرېږدي چې هر نیک کار وي دی نه کوي. نن یو چا په ډوبۍ کې د پلانکي سره مو شپه شوله سپین سر یې مور و ټکر منځ یې ولاکه کوي دغسې کور یې و چې بالانو نه جوړېدی په ډوبۍ کې د دې ځای تللی مو سپین سر یې مور یې ولاکه لمونځ کوي نو دا بیا نورو چیرې کوي. نو دغسې د خیر څخه دوی په حجاب کې وي لمانځه ته لاره نسي پیدا کولی قرآن ته لاره نسي پیدا کولی ذکرو ته لاره نسي پیدا کولی. هغه څه چې بخښونه د عباداتو دي د هغه څخه دوی په حجاب کې وي دوی خپل ځانونه په حجاب کې کړي وي. نو څنګه چې دا په حجاب کې سول هلته د دیداره سره د رب جل وعلا هم دوی په حجاب کې بیا راځي. نو سړی به خامخا لاره پیدا کوي د خدای پاک د رضا لارې ته په اعمالو سره په عباداتو سره. اچا چې ته ډېر کوې عباره به داسې سي چې تا لارې به خلاصې کړي وي په عباداتو سره د هغې لارې څخه تا ته دیدار الهي بیا میلاویږي تجلات الهي تا ته میلاویږي. نو سړی به مسلمان هر بخش کې بس مثال روژې جلا په جنت کې دروازه لري لمونځ جلا دروازه لري حتی د شاش لمونځ چې څوک کوي دغه خلکو دپاره لا جلا د عزت دروازه ده د جنت کې چې دی ورداخلیږي. جهاد جلا دروازه لري چې شهدا فی سبیل الله مجاهدین چې جهاد د خدای دپاره کوي هغه جلا نو ګور دا ګرد لارې د جنت دي. نو یو مسلمان چې دا لارې د عباداتو ډېرې حاصلې کړي وي هلته دیدار الهي انواري تجلاتي دا ټوله دغسې جلا جلا پر ده باندې راځي خو لارې ده خلاصې کړي دي. نو دوی په حجاب کې نه راځي او کم خلک چې د نیکو کارو سره په حجاب کې وي نو هغه خود به خوده بیا په ګناه کې وي. نو چې په ګناه کې سوله دا خلک محجوب دي او کم خلک چې دا بد خلک دي دا په حجاب کې سول نو د دې سره دا معلوم سوال ان يتجلى لاولیائه حتى يروه. رب جل وعلا نو بیا خپلو دوستانو ته تجلا کوي چې دیدار یې وکړي دا دوستان د خدای پاک. بد خلک خو هغه دي په حجاب کې سول نو دوی بیا نه په حجاب کې کیږي. امام شافعي صاحب هم دغه وایي چې نور خلک په حجاب کې سول په غضب سره نو نور خلک بیا دیدار د الله جل جلاله کوي په رضا سره. نو چې رضا اثر او غضب اثر پیدا کړي دی په حجاب کې کړل هغه رضا د خدای پاک هم اثر لري چې دی به د خدای پاک دیدار بیا وکړي. او کم خلک چې وایي په حجاب کې دا دي حسین ابن فضل رحمت الله علیه وایي کما یحجبهم فی الدنیا عن التوحید حجبهم فی الاخره عن رؤیت. څوک د توحید اسد رب جل وعلا په حجاب کې وي نو هغه به د دیدار الهي څخه په حجاب کې وي. او پل موحد چې وي د خپل خدای پاک وحدانیت په وجود کې وي هغه غیر محجوب عن ربه هغه په حجاب کې نه راځي د خپل رب جل جلاله څخه. نو داسې ډېر شان شته چې بیا په هغه سره سړی په حجاب کې کیږي د نیکو کارو سره هغه توفیق الله جل جلاله ځینې سلب کړي. نو دغه د خرابۍ لاره د یو چا چې په وسه نه یې پرشه لمونځونه نسي کولی. اول مثال زه اوس درته وایم موږ تاسو کې سهار لمانځه ته څه وخت راکښېنو شپې لنډې سوي دي اوس مو دغه وخت دی. آیا پر دغه لار موږ د خدای پاک دیدار ته ځان برابرولی شو د تهجد لمونځ اوس کولی شو که نسو کولی؟ آیا زموږ څه سره غم را سره دی که نه دی؟ یو څوک یې خو نو راکښېنستی نسي شخر کوم پسې بیدوي نو څه به ځان خواري وکاږه ډوډۍ مه خوره اوبه مه څښه وخچي بیده شه ستي بیرته راکښېنه دا یې کار سم. سهار لمونځ وکړي له ارمانۍ ختلی بیا پسې پرېږدي وایي بیا به نو کې بدن چاق کړم. ښه خلک سبکان دلته وایي قرار سهار بیده شي دا ګرد د شپې ارمانه وخېږي بدن ته استراحت ورکوي. نو دا دنیا د بدن د استراحت ته چې ته یې ورکوي یا په دې وخت کې ورکوي چې د خدای د رحمت وخت وي د هغه د علم وخت وي د هغه د کمال وخت چې ته یو کمال ته به رسېږي هغه موږ په خوبو باندې تېروو. نو دغه حجب دی دغه زموږ نه مبارزه ده د شیطان سره چې د یوې بیده ساده یې بیده وي په سهار موږ ته بیده وي د شپې هم ټوله شپه بیده کړي او بانې هم راته جوړوي چې ته خو نو دا عذر لرې عذر هم خپله عذر از ګناه بتر چې دا عذر وایي دا در ګناه لا پسې بتر دی. نو کې مقابله پکار ده مبارزه پکار ده
په هر عبادت کې چې شاقص ثوابونه ډېر دي موږ تاسې بیا کوو ځانونه به ورته چمتو کوو او داسې به نه کوو چې بس بیده شیطان وایي بیده سا بیده یم دغه وخت سهار د سپېدو څخه دا وخت خدای هر یو دې وګوري دا اوس د خوب وخت دی دا خو د خدای پاک د رحمت وخت دی دا چې موږ دونه په حجاب کې یو محجوب یو د دې ښه فیضاب څخه دا ولې د سهار لمونځ موږ په جومات نشو کولی ولې د تهجد لمونځ موږ نشو کولی ولې د لمانځه وروسته موږ وظیفې او ذکرونه نشو کولی ولې علم نشو حاصلولی دا په خپل ځانو کې تداوي باید وکړو ولې دا 5 وخته لمونځ په جومات نشو کولی ولې دا د ذکر او د قرآن مجالسو ته نشو کښېنستلی ولې بیا چې دا قرآن مو اورېدل دي ولې عملي جنبه نشو ورکولی دا په موږ کې دلته حجابونه موجود دي چې د هر نیکه کار سره موږ په حجاب کې یو دغو نه هلته پر موږ باندې فیض و رحمت و روښنایي باندې موږ محجوب کېږو د هغه سره نو د خپل ځان وایي په حجاب کې مه راوله په پردو کې مه پیچه خدای پاک حر آزاد خود اختیاره پیدا کړی یې د شیطان ځان غلام مه جوړوه چې هغه څه درته وایي هغسې کوې د ډېرو نیکو کارو ته ته محجوب کړی دا خو ستا تاوان دی یعنې موږ دا اول د خپل ملګرو ته ځان ته وایم بیا تاسې ته وایم چې مه کوئ دغه لار ده پر دغه لار ولاړ سئ پر دغه لار ولاړ سئ مه کوئ ډېر کسان دي زموږ برادران دا زموږ خلک یعنې ښه سړي د هغه تېر هفته کې خوب لیدلی ول اور بل دا طرف ته وایي ته نارې ور وایي چې مور ځي دا خطرناکه ځای دی دې خوا ته راسي مسجد خوا ته قرآن شریفونه دې خوا ته کوي دا اور دلته رانځي وایي ته د هغه نارې ور وایي دی زغلي په هغه اور په سوړ ورننوتل بل ما پسې وکتل خو اور بل ډېر بد شکله بد ځای و زموږ ملګرو ګرد ورغځتل پر هغه خوا او ستا د هغه نارې وې چې مزي دلته راسي دا مسجد کې خپل قرآن شریفونه دورې کړي دا اور دې خوا ته رانځي خپل قرآن شریفونه وساتي و دې ځغستل مخ پر هغه خوا دا هغه زموږ چې شي د خودبیني چې ځان خپل عقل خپله پوهي تر هر چا ځان پوه بولو ځانونه په اور کې غوټه کړي موږ په ځان خبر داسې به نه کوو الله جل وعلا دې موږ د حجاب خلاص کړي د حجاب به ځانونه باسو هر عبادت د خدای پاک په ښه مړانه په ښه اخلاص په ښه حریت په ښه پاور باندې یې وکړه د شیطان په غلامۍ کې ځان مه راوله که دې راوستې هلاک یې کړي هغه دې دښمن دي لوی خلک په خدای د سهار بېدېږي څنګه دا د فیض دروازې پر ځان بندوي دا څونه د نورانیت وخت دی دا د دیدار الهي وخت دی په ورځ د قیامت به د دغې لارې دیدار در کول کېږي او ته بیده یې موږ خلک په دونه حجابو کې ځانونه پیچلي ښه کولر چالانده کې پنکه چالانده پرېوځي نو کله بیا سهار کښېنستلی شي مې چالانده وه د هغه غوماشو په ګرمۍ کې پرېوځه سهار به وختي را کښېني دا سبب ستا د غفلت وګرځېدي دا استراحت چې په توره تپه سي چې ستا د دیدار الهي پر تا باندې بندوي نو دا ته څه کوې بیا نو خدای پاک چې موږ ښه وساتي وما علينا إلا البلاغ المبين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون صدق الله العلي العظيم نو د حجاب پر برابري باندې چې دا آیات مبارک رالی چې دغه بد خلک دغه معتد چې د خپل حد د انسانیت تیری کړی وي چې هغه کافران دي د انسانیت چوکاټ کې چې څوک داخل وي هغه د یوه خدای پاک بندګي کوي څوک چې د انسان د چوکاټ څخه داخل وي هغه د رب جل وعلا څخه په سرکشي کوي په طغیان و بغاوت کې وي نو هغه د انسانیت اطلاق پر هغه نه کېږي بلکې هغه خلک د چاپایانو هم بدتره خلک دي او کم انسانان چې بیا داسې دي چې په چوکاټ کې د اسلام او د ایمان خو داخل دي خو بیا دا حدود نه مراعتوي دا بیا دغسې شی وي چې باره نو نه دا خوا سمیږي نه اخوا سمیږي
ولا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. نه پر دې طرف باندې وي چې د خاص مؤمنانو مصلحینو پر طرف پکې ځان شمیري، او نه د خاصو بدو خلکو په طرف کې خو بینه بینه ځان سره دوري ووري کوي. دا عمل هم نه دی برابر. او په دې کې هغه غټه طبقه چې ده ظاهره وایي زه په ایمان و حدودو کې داخل یم، خو هغه داخل نه وي، دا د هغو کفارو یم عذاب بیا شدید دی. او عام مسلمانان دي هغه بیا ګناوې ځینې کېږي، پښه ځینې د اتڼ کېږي، خو بیرته دستي بیریک نیسي، توبه کاږي خدای پاک ته، استغفار غواړي د خدای پاک څخه، د خپل پر اعمالو باندې پښیماني کوي خدای پاک. دا خلک ګناهکاره خلک دي، خو ښه خلک دي. ګناهکاره خلک دي، توبه کاږي، بیرته ښه خلک دي. او یو داسې خلک دي چې نه ګناه کوي او هم عبادت ډېر کوي، چې دا ابرار ورته ویل کېږي. د ابرارو هغه عملنامې، هغه د دې نیک عملونه ټوله د قبول ځای ته الله جل جلاله ورسوي. نو دغه خلک دي. اوس نو دغه حجاب کې چې یو انسان رالی د رب جل وعلا څخه، نو باره د خدای پاک د رحمت څخه هم هغه سړی محروم وي، د فیضاتو څخه هم محروم وي، هغه تجلیات الهیو څخه هم دا سړی محروم وي. نو دغه سړي ته چې ته یو د یو عالم باز کوې، د یو بزرګ باز کوې، دی داسې په تعجب کې درته ګوري چې دا بیا موږ ته څه وایي. نبي راصاحب دا سم فشار یې کوي چې دا ولې داسې دی. دا د ښو خلکو دا بیان لا ده ته داسې تعجب ښکارېږي چې دا اوس څه راته وایي. نو دغه سړی چې پوسته چې دا سړی په حجب کې دی، په حجاب کې دی د رحمت څخه د خدای پاک. بل داسې دی د الله جل وعلا رحمتونه دا تعلق لري د خدای پاک تر بندګۍ پورې. اوس ګوره څوک لمونځ کوي، د دې جلا قسم رحمت دی، دغه د نور څخه، د رحمت څخه، د فیضات څخه د لمانځه دا سړی برخورداره دی، عادي لري. بل سړی بیا لمونځ کوي، هم ذکر کوي، ذاکر بنده د خدای پاک. د ذاکرینو صفات خدای پاک کړی دی، الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. په ولاړې، په ناستې، په پروتې د خدای پاک ذکر کوي په هر حالت. نو دا ته بیا د خدای پاک رحمت، فیضات، تجلیات الهی د ذکر د لارې را روان دي. دا یو خاص رحمت دی، خاص فیض دی چې دې ته راځي، د ده پر زړه واردېږي. دا بل صفت دی، بل لار ده. بل څوک تلاوت د قرآن ډېر کوي، هغه جلا فیض لري. څوک صدقات یې کوي، خیرات کوي، سخي سړی وي، دا بل فیض لري. او دغسې قسم څوک مسلمانانو ته نفع رسوي، دا بل فیض لري. نو دغه د رحمت او فیضاتو دغه حجابونه غورځولو دا دغه اطاعت دی چې هر څوک په اطاعت کې توفیق لري، ډېره برخه لري، ډېره برخه حجاب ځینې پورته وي، رحمت هم په راځي، تجلیات هم په راځي، فیض هم په راځي. او څوک که بېدینه و بې لمانځه وي، نو دی په حجاب کې سي، نو ولې دی د هر عبادت څخه ځان یې محجوب کړی دی. هلته هغه د رحمت چې تعلق لري، فیض چې تعلق لري، تجلی الهي چې تعلق تر کوم بندګۍ پر لري، هغه د ده څخه قطع دی. او تجلیات الهی بیا چې راځي، چې څوک د زړه عشق و محبت و مینه د خپل خدای پاک سره ولري، د هغو دا تجلیات. او کم څوک چې په خپله سلسله کې د داسې شیخ سره بیعت وکړي چې هغه مأذون وي، اجازه ورته سوې وي، هغه پر سلسله د نبي علیه السلام مبارک دیرې کړي وي، نو د ده فیض اول د خپله شیخه څخه کېږي. د شیخ وروسته چې بیا دی په نافي شیخ کېږي، بیا په نافي رسول کېږي، بیا د دې وروسته دی ښه تزکیه یې وسپله، بیا نو د ده فیض د نبي علیه السلام مبارک څخه سي، د ده تربیه د نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم څخه سي. داسې ډېر انسانان دي چې هغه د نبي علیه السلام مبارک په تربیه سره تربیه سوي دي، که څه هم ډېره زمانه څه کلونه وروسته هغه سوي دي. دا کامل اولیاو چې کوم مقام ته دا ډېر رسېدلي دي، هغه په تربیه سره د نبي علیه السلام مبارک فیض د هغې خوا ورته راغلی. بیا دلته ډېرې خوارۍ وکاږي، بیا نو دا سړی په ناپیلا مقام ته ورسېږي، بیا د ده فیض، رحمت، دا ټول د جانبه د خدای پاک ډایرکټ مستقیما ورته را روان وي. نو دا سړی بیا کرار و کمال ته ورسېږي، نفس یې کامل سي، نفس کامله سي، در مطمئنه و، راغدیه و، مرضیه و، ملهمه و، اماره و، در دې ټولو ور واوړي.
په نفس کامله کې روان سي نو بیا دغه خلک چې دي بهرنو بقا بلا مقام ته ورسېږي نو کوم څوک چې بقا بلا مقام ته رسېږي په هغه کې نو بیا وروسته څوک نقیب سي څوک اوتاد سي څوک قطب سي څوک ابدال سي اقطاب هم ډېر بیا خپل ځان ته مقامات لري ابدال خپل ځان ته مقامات لري ډېر ابدالونه سته نقبا دغسې اوتادان دغسې نجبا دغسې او هغه خاص څوک چې خلیفه د رب جل وعلا وي په دې مځکه کې دا په هر وخت کې وي هغه نو هغه څوک چې غوث د وخت وي مجدد د وخت وي الله جل وعلا نو کمال مقام ته دا څوک ورسوي خو د دغه خلکو ازلي برخه پیدا کړي د کوچنیوالي څخه دی په دغه فیض کې د رب جل وعلا غرق وي نو بیا پر خپله لار خدای پاک په خپل فضل و کرم ورسوي نو خدای دې مو ورسوي موږ تاسې د حجاب څخه دې مو خدای پاک لرې کړي وایي د بنده دپاره سختترین عذاب دا دی چې د خدای پاک د رحمت او فیضات څخه دی محجوب سي نو دلته رب جل وعلا موږ تاسې ته وفرمایل کله داسې نه ده لکه دي چې کومې تقاضا کوي ان په تحقیق سره هم دا بد خلک چې دي عن ربهم د رب جل جلاله څخه به یومئذ په دغه ورځ کې د قیامت لمحجوبون دوی به په حجاب کې نبي علیه السلام مبارک فرمایي وایي که چا زه په خوب ولیدم ما به په ویښ هم وویني دا ډېره تعجب خبره ده خلک اریان ځي چې نبي علیه السلام څنګه په ویښه ویني مګر هغه یې ویني ډېرو اولیاو لیدلی دي په ویښه ډېرو خلکو لیدلی دي په ویښه دا حدیث مصداق دا معلوم سوی دی خو دا هغه وخت کېږي چې سړی یو نوکي په دغه لاره کې د خدای پاک سیده ګام واخلي صفایي وکړي تزکیه د باطن وکړي مجاهدي وکړي هغه بیا نبي علیه السلام مبارک په شکه وتلې په ویښه لیدلی سي په دې کې هېڅ خبره نشته نو دی حجاب کې نه وي د نبي علیه السلام مبارک څخه محجوب نه وي حجابونه یې غورځولي وي نو بیا دا شی لیدلی سي او داسې کسان چې هغه په حجاب کې وي هغه چې تا خبر ورته وایي هغه تعجب ورته معلومیږي چې څنګه داسې یو حدیث شریف یو عالم ووایه په یو مجلس کې سبق یې وایه په چا اعتراض پر وکړي نو بیا درته ویل دا خو دغه رقم دی هغه ویل یا داسې نه دی نو بیا ول نبي علیه السلام مبارک دا ناست دی څنګه دی دا نبي علیه السلام مبارک ول دا ستا سند صحیح دی در هغه در سند دا نورو خلکو نبي علیه السلام مبارک نه لیدي خو دغه استاذ ولیدي هغه لیدي زموږ په مجلس کې ستا دا هغه محجوب و هغه د حجابه وتلی خبرې یې واورېدلې خو بیا نه لیدي نو داسې چې چا په خوب لیدلی یو څوک به وایي نو ما کله لیدلی دي ما خو په خوب لیدلی دي په ویښه مې نو کله ولیدي نو په ویښه به دې هم لیدلی خو ته بیا استعداد یې دونه نه دي پېژندلی نه پېژنې دا په زړه باندې معلومیږي خضر علیه السلام هم ژوند کوي په دې دنیا کې جمهور مشایخ پر دې دي چې ژوندی دي د ورځ د قیامت خدای پاک ژوند ورکړی دی خو د ډېرو مؤمنانو سره ملاقات کوي نو موږ کله لیدلی دي خو لیدلی مو دي پېژنو یې نه هغه د شناخته سړي په شکل کې هم درته کېدلی شي ناولده سړي په شکل کې هم درته کېدلی شي خو ته یې نه پېژنې ستا استعداد ته د حجب څه نه یې راوتلی نو خدای دې مو د حجابو څخه د دا محجوب چې دی دا وایي سختترین عذاب دی د مؤمن مسلمان څخه د حجاب څخه دې مو خدای پاک باسي حجاب چې داسې لږ پرده پورته سي خبرونه نوکي نوکي خوبونه سړي ته رایلاسي نو اوس موږ تاسې به وګورو په خپل وجدان کې خوبونه مو څنګه دي اوس نوکي خوبونه ایله دي نو کې انبیا وینو صلحا وینو مکه شریفه وینو ملائکه علیه السلام وینو د دې مجالس د علم د قرآن دا شان وینو فیضات و رحمتونه و ژړاوي هغه شوق و ذوق په خوب کې د خپل خدای پاک سره نبي علیه السلام مبارک سره د اولیاو سره د انبیاو سره هغه وینو کې نه وینو دا چې لږ څه پرده پورته کېږي اول خوبونه دي بیا د هغه څخه بیا کشفیات دي کشف پر د سړي خلاصېږي نو کشف بیا اول نږدې وي بیا کرار تیزیږي بیا ټوله دنیا کې دی کولی شي کشف وکړي بیا د هغه څخه بیا نو عروج کوي د سیره څخه سالک و طیران ته عروج وکړي سلسله یې هوا کېده شروع سي پرواز شروع سي هغه نو بیا طرف علوي کې بیا نو دی کشف کولی سي ورید خپل کشفیات حاصلولی سي حتی
چې مجدد د غوث د وخت الله جل وعلا لوح محفوظ په ویني چې هر بنده ته وګوري د هغه سلسله ټوله هلته په لوح محفوظ کې ور معلومیږي. دا ډېر اولیاء تیر سوي دي. دا ستا مجدد الفساني امام احمد سرهندي رحمت الله علیه چې د مجدد د وخت د ده دوه زامن وه. یو چا سبق ورته وایه په جالاهور کې، هغه ملا طاهر لاهوري نومې دی، تفسیر مظهري دا قصه را نقل کړې ده. نو یو وخت د مجدد صاحب سره ملاقات وشو، نو مجدد صاحب خبرې شو د په ملاقات باندې. نو بیا زامنو ته ورته سبقه ته ورځي، منګرې دا ستاسو استاد چې دی دا بدبخته دی، شقي دی، بدبختو کې راغلی دی. نو بیا دا زامن پر وموښتل چې ته په دعا ورته کوې، دا موږ ته ښه سبقان وایي، ښه استاذ مو دی، دا بدبختي و دوژخ مو نه دی پر پېرزو. نو بیا ده ویل دا خو نو یو قضای مبرمه ده، دا خو نه ایسته کېږي. نو بیا زامن پر ټینګ سول. نو بیا ده وویله چې د حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په دعا سره قضای مبرمه ایسته کېدل، چې ده به دعا وکړله خدای پاک ته د یو چا په حق کې که به قسم شقاوت لیکلی وي، خدای پاک به په سعادت باندې ور بدل کړي. نو د مبارک بر الله سپورت کې ولا خدای په هغه دعا درته کوم چې شیخ عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه درته کول، چې قضا به د رب جل وعلا ورته اوښتله. نو زه په هغه دعا درته کوم چې دغه استاد ملا طاهر لاهوري څنګه بدبخته دی، خدای پاک ته نیکبخته کړي. زه مبارک وایي لکه زه چې ورته ګورم بدبختي و شقاوت د تندي څخه په نیکبختي و سعادت باندې واوښته. نو دا هغه مقام دی چې خدای پاک پر دې د دې د سترګو څخه لرې کړي وي، لوح محفوظ خدای پاک په دې لیدلی وي، د انسانانو د حالات خدای پاک په دې باندې لیدلی وي چې دا کامل اولیاء د خدای پاک چې دغسې قصې په کتابو کې شته. نو خدای دې موږ د دغو اولیاو په برکت سره سعدا او نیکبخته حساب کړي. نو که مجدد الفساني دی، هغه د نقشبندي شریفې سالار بله کېږي. که پیراني پیر صاحب عبدالقادر جیلاني دی، د طریقې علي قادري شریف سالار بله کېږي. نو د دواړو سره مو دوستي ده، د دواړو خادمانو موریدان، هر وخت یې فیضاتو د دعا اوسه چې رب جل وعلا د دې برخمن کړي. موږ خو هېڅ شی نه دي کړي، صرف د دې هغه چې یو نوم په نامه مازې طریقه را پاته ده، په هغه پرې مو لاس نیولی دی چې خدای پاک زموږ دغه لاس د دې زنځیره څخه مه خطا کوه. دا زموږ ستاسې یو وسیلې دي د رب جل وعلا رضا ته چې پر دغه لاره باندې به ورځو. دا اولیاء د خدای پاک چې د دې هغه لاره باندې تعقیب و مازې به لاس پر نیولی دی، هغسې خو خدمت نشو کولی لکه څنګه چې دوی کاوه. نو د حجابو څخه به سړی ځان باسي. ثم وروسته ان په تحقیق سره هم دغه محجوبون خلق له خالو دوی به ننوځي، داخلیږي به الجحیم و اور محرقته، داسې اور ته چې هغه سوځونکی. ثم وروسته یقال وبول سي لهم دي لره چې هذا دا عذاب چې دی الذي هغه کنتم چې تاسو به په دې عذاب سره تکذبون، تاسو تکذیب کاوه چې مؤمنانو ته به ول عذاب مراول چیرې دی عذاب. یو رقم بل رقم خبرې به کولې په مؤمنانو ته که به چیرې نبي علیه السلام مبارک پر حق پر موږ د ډبرو باران وکړه، خدای پاک پر موږ عذاب راوله، دا رقم باطلې ویناوې دی کولې. نو الله جل وعلا وایي دا هغه عذاب دی چې تاسې په دنیا کې تکذیب کاوه او تاسې عقیده نه ورته سمول، اوس نو ځان ورته ټینګ کړي. کله داسې نه ده، یعنی کله حقه ده دا خبره. ان په تحقیق سره کتاب الابرار، هغه کتاب د ابرارو، هغه نوشته د اعمالو د مؤمنانو صادقانو، لفی علیین، خامخا به هغه په علیین کې وي. چې علیین داسې یو کتاب دی جامع د ټولو اعمالو د خیر دی. دغه د خیر جامع د اعمالو مرکز د ملائکو هغه نیک اعمال چې دي هغه هم په دغه ځای کې دي. د ثقلینو دا د مؤمنانو دا هم په دې ځای کې دي، یعنی انسانانو پیرانان چې نیکان خلق وي، نیک عمل کوي، ابرار وي، دغو عملونه ټوله دغه اعلیین د مرکز ته ځي، دغه دفتر ته ځي، په دغه کې ساتل کیږي. وقیل هو مکان فی السماء سابعه تحت العرش، دا چې دی دا یو مکان دی، یو ځای دی په اووم اسمان کې لاندې در عرش عظیم.
دا مکتوب فيه ټوله شیان پکښې مکتوب او لیکل سوي دي. او داسې روایتونه راځي چې دا یو پایه د عرش عظیم د ګر سره، دا یوه پایه ده د دغه د اعمالو، دا شیان پکښې لیکل کېږي. او عطاو عبدالله ابن عباس داسې هم روایت دی چې خو د هغه جنت دی، د هغه اعمال خو په جنت کې دا دفتر واقع دی. نو بالا خو علیین داسې په طرف علوي کې دي، یا په جنت کې یا جلا مرکز یا د عرش پایه. وما ادرا چش پوه کړی که ته او نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم چې ما چش دي علیون، دا علیون چش دي؟ دا علیون کتاب، دا یو دفتر دی مرقوم مهر کرده شده ټاپه سوی. و یشهد ورته حاضریږي المقربون، مقرب ملک د الله جل وعلا ورته راځي. نو ګوره هغه کامل اولیا چې دي هغه په رتبه کې د ملوکو لوړي دي، لوړ مقام خدای پاک ورکړی. نو ګوره چې موږ وویله چې لوح محفوظ دغه عملنامو ته دا دی خدای پاک وایي مقربون ورته حاضریږي، مقرب بندگان ده. نو ملک خو هم مقرب دي، دا مقرب بندگان اولیاء د خدای پاک هم دي. د دې آیات مبارک سمنو کې اشاره ورته شوې ده چې اولیاء اولاته الله جل جلاله دا پاور ورکړی دي چې دوی حاضریږي هغه اعمالو ته د بندگانو خدای پاک په خبروي په دې باندې. دا اگر د نوشتي وي د هر چا په حق کې دغسې وي، په دغه مدرسه الجال ملنګ یې بوځي د شاغه و اخواته دلته زیارت دی، دا یو ملنګ سړی و، هېڅ چا سره یې بېکار لا نه درلودی. یو نفر ته یې ویله والخلیل الله هغه مش بندی دی، ول ګونګۍ مې در نکاح کړله. انډیوالانو سره و هغو پر وخندل. شپږ میاشتې بعد ورور په پغمان کې د کابل ګونګۍ ور وغوښتل، اوس یې معاینه د کوچنیان ځینې لري. شپږ میاشتې بعد داسې دی د هغه نوشتو ته الله جل جلاله علم پر ورکړی وي چې ګوره دا یو ادنا یو ولي د خدای پاک وي، دغه معلومات خدای پاک دې ته ورکړی وي، نو چې هغه کاملین مقرب بندگان وي خو نو بیخي حاضرېدلی سي. نو یشهده المقربون، دغه اعمالو ته دغه دفتر ته دغه نوشتو ته دغه کتاب ته حاضریږي المقربون، مقرب بندگان د الله جل جلاله چې په هغه کې اولني منصب ملائکې دي چې هغه هلته یږدي هلته ایسته کوي. د رب جل وعلا دپاره چا عمل کړی وي، ښه عمل یې کړی وي، نیکي یې کړی وي، بیر یې کړی وي، خدای پاک په امر هغه هلته ایښودل کېږي. خو دا سره د دې چې 200 چندي 100 چنده 10 چنده خو دي چې دي هره نیکۍ په 10 چندي سره ده. او ان فتح کې سره الابرار، دغه ابرار چې اعمال د دې چې هغه ټول په علیین کې دي لفي نعیم، خامخا به دي په نعمتو جنتو کې. نو روح د دې مؤمنانو شو خلکو هم دغسې عروج کوي و دغسې اعلی علیین ته پورته کېږي. د هغو ارواحانو مرکز هم په دغه ځای کې دي، د هغه ځای څخه دی بیا پروازونه کوي مؤمنان په جنتو کې دي، څرخې په ججورو کې وایي د داسې زرغونو مرغانو یې خدای پاک دا روح واچوي په جنتو کې منظرې کوي، بیرته بیا دغه خپل مرکز ته راځي. نو دغه ابرار لفي نعیم، دی به په نعیم داسې جنتو کې چې هغه به ډک د نعمتو علی الارائک، پر پلنګونو باندې به ناست وي، ینظرون دی به ګوري و دې خپلو نعمتو ته چې رب جل وعلا دې ته ورکړي. نو خو دې د ده نعمتونه چې دی پر ګرځي د هغسې ماضي چې دا نعمت دی دا نعمت دی دا نعمت دی چې دی اپای ته رسېږي وایي 2000 کاله تېر سوي وي. یو ادنا جنتي دغه نه مځکه و سامان و باغونه و جنتونه و نعمتونه حورانې کورونه لري چې دی ماضي پر ګرځي ینظرون ورته ګوري 2000 کاله وایي په دې کې تېر سي، دی بیرته بیا پر اسم سي. داسې دا په یوه جنت کې د دونه ځای اوس نو داسې جنتیان شته، په بل جنت کې هم ځای لري، په بل جنت کې هم ځای لري، په اووه جنتو کې ځای لري، داسې جنتیان شته. ولې خدای پاک فرمایي ولمن خاف مقام ربه جنتان، څوک چې د مقام د رب جل وعلا بیریږي هغه ته 2 جنت دي. نو هر جنت ته د دا دونه چې دی ورته ګوري 2000 کاله پر تېرېږي. اوس نو چې هر څونه د سړي هغه بخښونه د نیکیو ډېر وي، نو د هر بخښ هر جنت خپل ځان ته تعلق یې تر هغو اعمالو پورې وي. یو چا کړي وي، یو څوک وي هم عالم وي، هم مجاهد وي، هم حاجي وي، هم شیخ وي، هم پیر وي، هم ذکر کوي،
هم تلاوتونه کوي، هم صدقات کوي، هم درس کوي، هم تدریس کوي. ټول صفتونه خدای پاک پکښې ورکړي. نو د هر صفت په مقابل کې خدای پاک جنتونه وضع کړي. نو کله کله چې دی د دونه ډېرو نیکو ابرارو نیکیو خاوند وي، د دغو نه ډېرو جنتو بیا د هغسې امتیازات الله جل وعلا بیا په جنت کې درته ورکوي. نو سړی به کوشش کوي په هر بخش کې به ځان اول رسوي. روژو کې هم باید ته اول نمبر یې، په ذکرو کې هم اول نمبر یې، په لمنځو کې هم اول نمبر یې، وظیفو کې هم اول نمبر یې، په صدقاتو کې هم اول نمبر یې، او په بدخوابۍ کې د خدای په لاره کې هم اول نمبر یې. نو کې بدخوابي نو اوس چیرې ده چې اوس موږ ستاسې پر 11 بجې بیدوس تر 3 بجو پورې څومره ډېر خوب کېږي. پر 28 بالا 26 بالا سپېدې چې وي درې، چې دا 10 دقیقې نفل کې 10 رکعات کې 6 رکعات خو کولی شي. او څونه ډېر خوب کېږي د 11 بجو څخه بیا تر 3 بجو پورې. نو دا موږ بیده یو، دا بخش لاس ته نه راوړو، تهجد منځ راڅه قضا وي. بعضې څه خو د سهار منځ له پاوا وي. الله جل جلاله فرمایي وایي که چا سهار و ماخستن منځ کاوه په جماعت، دا سړی زما په ذمه کې دی. وایي تاسې کوشش کوئ چې دا زما ذمې ته تاوان ونه رسوئ، بیا تاسې ته تاوان رسېږي. چې په 2 لمنځو سره ته مواظبه او همیشهتوب وکړې، د سهار جماعت او د ماخستن، ته به د خدای پاک په ذمهواري کې، په ساتنه کې، حفاظت کې، چې هر څوک تا ته ضرر ورسوي هغه ته به ضرر رسېږي. ولې خدای پاک وایي د هغه ذمهواري زما ده، په دې کې تاسې لاس وهنه مه کوئ، بیا د هغه زما بندګانو ته تاسې بیا ضرر مه رسوئ، دا زما ذمهواري ده. نو دا چې یو مسلمان په 2 لمنځو سره د الله جل وعلا په ذمهواري کې راځي، په حفاظت کې راځي، په تولا او کارسازي کې راځي، نو دا چې ډېرې بندګۍ د خدای پاک یو بنده کوي، نو هغه به بیا څنګه نه وي. هېڅکله چې وایي مسلمان نه ورخطا کېږي چې ته ټول عمر د خپل خدای تابعداره بنده یې، په هغه سختو ورو کې چې خدای پاک ساتي، لکه ابراهیم علیه السلام. په سخته لوږې کې چې خدای پاک تا مړوي، په سخت خوف و خطر کې الله جل جلاله تا ته اطمینان درکوي، او په سختو بلاو امراض و مصیبتو کې ته الله جل جلاله ساتي. باک مه کوه د دنیا د بارانو په شان بلاو څخه، تا به الله جل وعلا ساتي، هېڅ مشکل به تا ته نه. نو دا کافران دي، دا د بدو اعمالو څخه امراض زیږي. کافران داسې مرضونه په دې کې موجود دي چې هغه موږ پېژنو لا نه، داسې عملونه راځي. خو دوی بیا راسي یو پېچکاري راولګي، یو چا ته وایي دا دی دا مرض دلته موجود شو، دا د کرونا دلته راغلل، دا د پلانکۍ مثبته وختله، د بیزو مرض راغلی دی وایي. هغه دې د بیزو بچیان دي، یهود و نصارا د دې څه شېږېدلي دي، دا چې دلته راځي هغه د دې په پېچکارۍ دا دې دلته دغه کېږي، خپرېږي. چې بیا کفار ونه وایي چې موږ ته دا مرضونه پېښېږي، دا مسلمانانو ته ولې نه پېښېږي؟ خپل دین باره پرېږدي. په دا وام باندې ټول مسلمانان په هغه مرض باندې ورسره ګرفتاره کړي. بل لوی لوی پروګرامونه دوی په دې کې جوړ کړي. اول دا کرونا و، په جماعت لمانځه سره موږ خدای پاک بخښي، جماعت ته ولاړ نه سي، اجتماع ونه کړي، لرې لرې درېږي. دا درواغان د خدای حرام یې څو کاله را باندې بند کړي. په د هغه حرم شریف کې په روژ کالو کابل کالو حرم شریف بند و، دوی یو شوق جوړ کړی پروګرام د رقصو د غزلو د دې شانو جوړ کړی په دغه سعودي کې، وایي 1 میلیون انسانان په راجمع وه، نر و ښځې داسې ورته ولاړ ول. دلته بیا کرونا نه راتله، بیا هېچا غږ نه کوي چې دلته په دغه ځای کې دونه خلک جمع کېږي، ولې دا کرونا رانځي؟ او چې لمانځه ته ځي بیا دلته په کرونا راځي. د دې لوی خیر کثیر څخه دا مسلمانانو پروګرام دا و چې دا ختم کړي. بل شی دا و چې نبي علیه السلام 2 مسلمانان به سره یو ځای نسي، دوی د لاس روغبړ وکړي، دوی به جلاسي ونیوي، خدای پاک به مغفرت ورته وکړي. په لاس روغبړ ونه کړي، بس کرونا در ننوځي، دلته په لاس کې کرونا ده. لوی لوی خلک ټول په خیر سر به درته ښوروي، لاس پرې نه درکوي. دوی په دغسې عقیده کې کوي، دغسې بې ونیسي. دا شی پر تا باندې در ختموي چې لاس روغبړ دی. داسې نو ډېر شیان دي چې هغه یو ادب دوی کوي، 20 پروګرامونه زموږ ستاسې د دین د هغه مهمو شیانو څخه د منځه څخه په وړي. نو که انسان عاقل وي هغه پوهېږي، هغه بیا داسې نه کوي. زموږ د عاقلانو پکښې کم دي چې هغه یو څه وایي، زموږ خلک د هغوی سپیکر راته جوړي، ژر که وکشني ته دا شی ورکړه، ژر یې ورکړه، که نه ورکړې بس مړ کېږي.
موږ انسانان د لوږې څخه موږ مرو. دوی وایي دا مرض در پکښې رانیسي. یوه پېښه د پیلیو سوې ده، په موږ 15 لکه پېښې د لوږې څخه خلک مري، په هغې کې کوښښ نه کوي او په یوه پیلو کې کوښښ کوي. او زموږ خلک هم دغسې ټینګ دي چې بس ور یې کوي ور یې کوي ور یې کوي ور یې کوي، دا یوه پېښه هم ورکه شي. موږ خپل خدای لرو، خپل خدای ته لاس پورته کوو. داسې ناجدې پېښې، داسې احتمالي پېښې، په هغو پسې موږ دونه په غم کې ورک یو چې هغه پکښې واقع وي هغه باید د ځانه لرې کړو. نو که سړی نو کې په دغه شیانو کې تحلیل وکړي، نو کې فکر وکړي، نو کې متوجه سي چې د آدم علیه السلام څخه دا انسانان څنګه خدای پاک ساتلي دي، څنګه ډوډۍ ورکړې ده، څه رقم حالت کې دي دا ژوند پای ته رسولی دی، کامیابه ژوند، صفا ژوند، د هر مرض څخه پاک ژوند چې کړی دی هغه خلکو کړی دی چې هغه ابرار دي، د رب جل وعلا عابدین دي، عبادت یې ورته کړی دی. نو دغه ینظرونه دوی به ګوري په دې نعمتو کې د جنت، او تعرفو ته به پېژنې په وجوههم په مخونو کې د دې ابرارو نظرة تازګي النعیم د نعمتو، داسې تازګي به په مخ کې ښکاره وي، د هر نعمت تازګي و، روښنایي و، صفایي به د ده په مخ کې معلوم وي. اوس دا د خانانو زامن وي چې ډېرې پیسې لري، یو بعضې خانان یې هغه د ذاته دغسې ترنګلي، مخان یې هم ترنګلي، دغسې هېڅ شی هم نه پر معلومېږي. خدای پاک فرمایي اما بنعمت ربک فحدث، په نعمت سره د رب جل په حدیث بیان کوه، نه یو ښه وریجې غوښې خوري، نه یو ښه کالي اغوندي، دغسې ترش ترش ګرځي ګرد عمر، داسې هم نه دي. نو نور خلک وي چې ځان یې مصرفوي، هره شپه وریجې غوښې خوري، د هغو زامن هم دا ښه سرو سپینو ښه تازه وي، هغه اثر د دې نعمت پر موجود وي. نو دا چې په جنت کې یپلا ابرار ور داخل سي، هغه تازګي د نعمتو د جنت د دوی پر مخونو باندې معلومه وي، داسې جلا او رائع نارې وي. یسقون بیا به څښل کېږي په دې سره من رحیق خالص شراب، داسې شراب چې د خوند څخه به خلک نشه کوي، داسې نشه نه ده لکه د دې دنیا. دا د دې دنیا نشه خرابه ده، هغه نشه نه لري داسې، یعنی ډېر خوند به لري. موږ په پښتو کې داسې ډېر داسې خوند لري سړی به نشه کوي در سره. نو هلته نشه نسته، خو یو مخ به د خونده ډک خالص شراب، مختوم مهر پر سوی وي پر دغه جام باندې د دې شرابو، ختامه مسکن، دا مهر به د مسکو وي چې دا مازې خطا کې داسې د مسکو بوی به ولاړېږي او په خوند به یو علیده خوند وي. نو فی ذلک په دغه نعمتو کې د جنت یتنافسی باید چې تنافس و شوکمندي و رغبت وکړي، المتنافسون، هغه رغبتناکه خلک، هغه شوکمند خلک. وای شوق په غریبي اړه نه لري، د رب جل وعلا امر په دې کې دی چې په جنت کې شوق وکړي. شوق اصلي دغه شی دی، دا شوق نه دی. یو څوک فلمونه ګوري وایي دا زما شوق دی، یو څوک سپي جنګوي ادب دی وایي دا زما شوق دی، وایي شوق په غریبي له اړه نه لري. یو څوک چې کرکان جنګوي په خمار باندې وایي دا په شوق دی. نو یو څوک بل ناروا عمل کوي وایي شوق په غریبي اړه نه لري. نو هغه شوقونه ګرده پالتو دي. شوق چې کېږي باید په دې جنت کې سړی شوق وکړي چې دا اصلي او ښایسته شیان دي، نعمتونه دي. نو خدای پاک اجازه هم فرمایلی دی په دغه کې چې شوق وکړي، المتنافسون شوقمند خلک، رغبتناکه خلک دي دغه شي ته شوق وکړي. و مزاجو بیا ګټ په دې شرابو من تسنیم، تسنیم چې دا هم یو ښایسته چینه ده او دونه خوندورې اوبه دي چې هر چا ته دا اوبه نه میلاویږي. چې میلاویږي هغه خدای پاک اوس موږ ته سره شي چې په دا شرابو دا تسنیم پسې ورګټ کړي، دا به بیخي خوندور سي. عینین، دا تسنیم یو چینه ده، تشربو څښل کوي بها په دې چینه سره المقربون، مقرب بندگان د الله جل وعلا، چې مقرب بندگان هغه دا تسنیم چینې څخه اوبه څښلی سي، بل څوک یې نسي څښلی، دا یوازې خصوصیات دي. په شرابو یې هم ورګډېږي، هر شی یې دغسې خوندور وي د دې تسنیم. دا یو علاده پیپسي ده په پښتو کې چې موږ دا پیپسیانې دي، رقمرانیانې دي، ډیو دي، چش دي، څه رقم نومان دي چې د دې دنیا خو د ماج نومان دي، د جنت خو نو جلا شیان دي. دغه تسنیم یو داسې ښایسته شی دی چې د دې ټولو مشروباتو ښایسته دي، خو چې ښه یوازې په مقربینو پورې اړه لري. تعلق در مقرب به چې څونه قرب څنګه حاصلېږي، خدای پاک ته څنګه قرب حاصل کړم. الله جل جلاله فرمایي وایي زما بنده چې ډېر راضي کېږم، بنده هغه په هغه عباداتو راضي کېږم چې پر ده پر ذمه باندې وي پروز، او ما ته چې یو بنده قرب حاصلوي هغه په نوافلو سره،
دی نفل کوي نفل فرضي خو کوي نفلیات پسې کوي نو آخر پای ماته د خپل بنده وای دونه قرب حاصل کی دا خو نو متشابهات څخه هم دي خو نو بیا علماو په دې کې چې کوم بیانونه کړي دي د تصوف دا یو رقم بیان کوي علما ظاهر بل کم بیان کوي نو بیا چې وای دغه زما بنده په کوم غوږو اورېدل کې هغه زه وګرځېږم په کوم سترګو لیدل کې هغه زه وګرځېږم په کوم شي نیول کې هغه زه وګرځېږم په کوم شي تک کې هغه زه وګرځېږم چې زما څخه غوښتنه وکړي چې خدای پاکه ما ته دا شی راکړه لاعطینه خامخا یې ورکوم او که زما څخه د یو شي پناه وغواړي زه خامخا دته نجات ورکوم نو دا د قرب مقام په دې دنیا کې دا حال دی چې لاس یې پورته کړي چې ویې ویله بس هغسې خدای پاک ورسره کوي دا مقرب بندګانو شان دغه دی چې دعا یې درته وکړه بس هغسې نو دلته د تسنیم چې نه هم یوازې د مقربو بندګانو د الله جل جلاله په برخه ده نو این په تحقیق سره الذین هغسې کسان اجرمو چې دوی مجرمین دي دا بد خلک وه د نبي علیه السلام بارک په وختو کې چې مؤمنان به روان وه غټ غټ صحابه عمار بلال صهیب خبیب رضی الله تعالی عنهم یا نور امثال د دې صحابه مبارکان دی به د رشخند پر ډول باندې پر خندله خنداوې پر کولې ټیک ټکالې به کولې پر خندله به چې دوی وګوره دا هم وایي موږ جنت ته ځو او چې کوم وخت به بیا په لاره کې ورله اشارات یې به سره کولې وایي دې ته وګوره دی دي پلانکی دي درلی په پښتو کې خارونه بولو خارونه به ورسوله اشارات به د استهزاء ورته کولې دا ډیر بد په کتاب کې تفسیر کې راغلی دا ګناه کبیره ده څوک پر چا خاندي یو سړی دی هغه عاجز دی دی پر خاندي په دا ښځو کې هم دا شی ډیر دی چې د یو کور ښځې نو کې د کالو د خوا پاتې یا زر و زیور د خوا پاتې یا د رنګ و سکې د خوا پاتې عباره پر خاندي دا غټه ګناه ده وایي او څوک چې یو چا ته داسې اشارې کوي د استهزا او د رشخند پر چې د هغه توهین مقصود وي دا وایي غټه ګناه ده څونه ډېر په موږ کې موجود دي زموږ په جامعه کې پر چا باندې خندل څونه ډېر دي او دا اشارات څونه ډېر دي او دا غټ ګناه وي ګوره او دا خوی د مکې شریف د قریشو مشرکینو الله جل جلاله فرمایي ان فتح کې سره الذين هغه کافران بد خلق اجرمو چې دی مجرمین دي لکه ابو جهل امثال د دی کانو دی و من الذين پر هغه کسانو امنو چې هغه مؤمنان و یضحکون دی بخندله خنداوي پر کول و اذا مروا بهم کم وخت به تیرېده کوله پر دې مؤمنانو باندې مؤمن مسلمان به ناست یا مؤمنان ناست وو یتغامزون بیا به اشارې ورته کوي دوی ته وګوره څنګه ناست دي هر خنداوي دا چمونه به کول یتغامزون اشارې به بیا ورته کولې استهزاء پر ډول و اذا انقلبوا چې دوی بتلله الی اهل مخفل کورو ته روانو نه انقلبوا دوی بتلله فاکهین ډېر به په خپل ځان سره عجب کاوه چې موږ خو نو موږ لکه اوس بعضې لکه زموږ د وخت هغه بد اصله وو د انقلابي خانان چې موږ تاسې بولو داسې چم کې چې کور ته روان په یو موټر کې سپور نو یو رقم چمونه کوي او دا زموږ بدل خلک بیا بوټونه ورپاکوي یو رقم پشي ورسره کېږي نو دغه چمونه نه جوړ نو دوی ځان په خپل ځان تعجب کوي یو مقام خدای پاک ورکړی ځان ته علیحده اریان چې اوس څه وکړم یا په تیرو نظامو کې یو قمندان بو یا به د حکومت سړی و څه رقم به په کاپ لام ګډېدی څه رقم به چمونه کول څه رقم به په د خپل ځان دوی متعجبین وه چې موږ خو نو موږ چې هر څه کوو هغسې به کوو نو دوی به ډېر متعجبین د خپلو کورو ته به روان وه خپل کور ته په عاجزي ځه د کوره په عاجزي راوځه مسجد ته عاجزي باندې راځه د مسجد ته بیرته په عاجزي ځه دفتر ته په عاجزي ځه د دفتره بیرته په عاجزي راځه تجارت خانې ته په عاجزي باندې ځه د تجارت خانې څخه بیرته په عاجزي خپل کور ته راځه دا د ګمراهانو مشرکینو عادت دا و چې دوی به متعجبین په خپل ځان سره به کور ته تلل چې زه خو نو زه یم دا خلک موږ تاسې په پوهېږو چې دغه رقم چمونه کوي و اذا رأوهم کم وخت چې به ولیدل دا مؤمنان چې هغه دې لمنځونه کوي یا هغه دې ذکر کوي یا هغه دې د علمي مباحثې کوي د نبي علیه السلام مبارک ویناوې په یادوي
قالو دی وای ان هؤلاء لضالون دا خلق چې دا خو ډېر خطا وتلي خلق دي دا گمراهان دي چې دوی دین د اسلام قبول کړی دي او پر حضرت نبی کریم صلی الله علیه و وسلم باندې ایمان راوړی دي دا دوی ډېر خطا سوي دي په دې کار کې. نو الله جل جلاله فرمایي چې دوی په ما په بندګانو څه کار لري وما ارسلوا موږ نه دي لېږل نه دي کړي علیهم پر دوی باندې پر دې مؤمنانو باندې حافظین چې دوی دي حافظین د اعمالو د دوی وي لکه د نن عصر کفارم عیني هغه چمونه کوي چې زه دلته خپل ښځو ته ستر و حجاب راولم د دوی ناري دوی خو زموږ پر اعمالو خدای پاک نه دي مقرر کړي چې ته زما د بندګانو مؤمنانو اعمال څاره او چې ستا حکم وي هغه به دوی مني چې ستا حکم نه وي هغه به نه مني. دلته مثال موږ قرآني شریعت مثال تطبیقو په خپل وطن کې چې د خلکو اصلاح وسي بدي ورکه سي ظلم ورک سي عدل خپور سي نو دغه شریعت کې دا شان ورکیږي د دوی را باندې نارېږي د دنیا د کفارو را باندې نارېږي. آیا خدای پاک وايي ما تاسې لېږلي د دې لپاره چې د صحابو اعمال څارنه کوي چې دوی څه خطا نه سي ستاسې پر لاره باندې بځي. د نن عصر کفارو ته هم خدای پاک فرمایي چې ما خو تاسې نه یاست لېږلي پر دې مؤمنانو باندې د دوی د اعمالو محافظین چې دوی څنګه اعمال کوي تاسې بس دغه کوي. په ټول دنیا کې په چین کې 10 میلیونه انسانان مؤمنان دي دا 20 کاله کېږي د هغو کفارو ګرد په زولنو کې اچولي هېڅوک بد نه وایي د خپل دین ته یې نه پرېږدي هېڅوک بد نه وایي او په ټول دنیا کې ازادي د دین دا ازاده ده هر څوک یې په خپل طبیعت کولی شي خو په ټول نړۍ کې چې اسلام خپل اسلام تطبیقوي د ټولو کفارو سره نارې وي نو بیا خو دغه خبره د دوی په درواغو ده چې هر دین ازاد وي دا د دوی دغه خبرې بې بنسټه دي. مازې موږ ته دغه وایي چې موږ کفر هر څه کفر کوو دا ازادي به وي د اسلام خپروي هغه نه در پرېږدم. نو خدای پاک فرمایي نو بیا الله جل جلاله په جنت کې جنتیان پر پلنګونو ناستې په نعمتو کې یو دم یو دربچه خلاصه سي د دوژخ وویني. په دوژخ کې هغه کافران چې پر دوی په دې دنیا خندله ټوکې ټکالې پر کولې په سترګو اشارات یې ورته کولې هغه د خدای پاک په قهر و عذاب قهر و غضب په لمبو کې سره اوړي ور دوی په جنت کې باره پر خاندي چې دغه دي هغه خلک پر موږ باندې خنداوې کولې ټوکې ټکالې کولې. نو فالیوم نن ورځ به الذین هغه څه کسان آمنو چې دوی مؤمنان دي من الکفار یضحکون پر دغو کفارو به بیا خاندي چې دوی د دوژخ په لمبو د خدای پاک د قهر و غضب په لمبو کې سره اوړي دغه مؤمنان به بیا پر خاندي هلته به انتقام واخلي په داسې حال کې به پر خاندي علی الارائک پر پلنګونو د جنت په نعمتو کې به ینظرون دوی ورته ګوري د هغه منزل څخه به خدای پاک هلته اطلاع ور حاصله کړي دوی وګوري هلته چې دوی په لمبو کې سره اوړي دوی پر خاندي. نو هل ثوب کفار ما كانوا يفعلون هل آیا ثوب جزا ورکول کیږي الکفارو ته ما د هغه شکانو چې دوی یفعلون فعل کوي بلکې و جزا ورکول کیږي د هغه چې دوی پیل په دنیا کې کړی دی چې هر کافر هر پیل وکړي الله جل جلاله جزا ورکوي او خلاصېدلی نشي. نو الله جل وعلا چې موږ د دوژخ د اور څخه وساتي الله جل جلاله چې موږ تاسې د اهل جنت څخه حساب کړي. وما علينا الا البلاغ المبين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.